السلام علیکم د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو په خیر او هیله د ټول به رکرغ اوسئ د خپلو کورنیو تر څنګ به مو د نن ورځې سهار هم په خوښۍ سره پیل کړی وي د روڼ سهار 2 ساعته سهارنۍ خپرونه هم زموږ پیل شوه په ژوندۍ بڼه نو امید دا ده چې تاسې هم زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ سهارنۍ خپرونه کې مو یو ځل بیا نو مختلفو یا هم بېلابېلو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی چې محترم میلمانه به هم راسره وي په خپرونه کې د موضوعاتو اړوند به ورسره خبرې اترې ولرو او د دې تر څنګ دا چې لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې ده کولی شئ چې تاسې راسره په خپرونه کې ګډون ولشئ په 0 اتیا شپږ سوه یولس شمېره چې دا ستاسې لپاره ده د سټوډیو فعاله شمېره ده کولی شئ په همدغه شمېره راسره په خپرونه کې ګډونوال شئ کومې غوښتنې ستونزې پیغامونه او معلومات چې تاسې شریکول غواړئ په همدغه شمېره کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ تر ډېره نو هڅه او کوښښ کوئ ټلویزیونونو غږونه بالکل خاموشه وساتئ شور ماشور څخه هم فاصله واخلئ تر څو غږ مو په سم ډول واورو او ستاسې اړیکه کې کوم مشکل نه وي کوم نظر چې تاسې شریکوئ البته هغه موږ او زموږ لیدونکي په سم یا درست ډول باندې واوري د دې تر څنګ د خپرونې موضوع برخه هم شته دی د خبر برخه معلوماتي برخه د دې تر څنګ بیا د روغتیا برخه چې مهمه برخه هم ده د دې تر څنګ نورې برخې هم شته دی چې تر ډېره نو دغه برخو کې البته راسره میلمانه هم وي او مشخصو موضوعاتو ته مو ځای ورکړی چې همغه مشخص موضوعاتو په تړاو باندې به له موږ تاسې سره معلومات شریک کړي نن نو خوشبختانه چې راسره په خپرونه کې به زموږ ولایتي همکار هم وي د نورو ولایتونو په تړاو باندې هڅه او کوښښ کوو چې له خپلو ولایتي همکارانو څخه تازه معلومات او حال احوال واخلو دا چې په نورو ولایتونو کې څه پیښیږي او تازه موضوعات څه وي نو یو ځل بیا له موږ سره به په خپرونه کې زموږ ولایتي همکار هم وي او د ولایت په تړاو باندې اوس خو دغه ولایت درته نه وایم چې کوم ولایت په تړاو باندې به له موږ تاسو سره معلومات شریکوي چې کله یې وخت راغی نو دغه ولایت نوم به هم واخلم چې نن د کوم ولایت په تړاو باندې غواړي له موږ تاسو سره مهم معلومات او هغه ځینې تازه موضوعات چې پیښ شوي وي معلومات شریک کړي تر ډېره کوښښ وکړئ د ونې په لړ کې چې تاسې کومې چارې لرئ ورته په خیر سره ورسیږئ او هڅه به مو دا وي تر ډېره چې تاسې خپلو چارو ته په پوره توګه باندې ورسیږئ که چېرته پوره هوډ او اراده ستاسې وي نو حتما شاید خپل هغه موخې لپاره ورسیږئ ولې که چېرته په دغه برخه کې تاسې ناغېړي وکئ او سست فعالیتونه ترسره کوئ شاید یا ممکن چې دغه ځینې پلانونه او اهداف چې تاسې لرئ هغه شاته پاتې شي نو تر ډېره کوښښ وکړئ هغه کوچني شیان یا هغه کوچني پلانونه چې تاسې په ژوند کې لرئ ورته غواړئ کار وکړئ هغه مخته کې ورته کار وکړئ هدف دا دی چې یعنې دغه کوچني اهداف او کوچني پلانونو باندې لومړی تاسې کار وکړئ تر څو ورته ژر ورسیږئ کله چې ژر رسیږئ نو یو دا وي چې تاسې بریا لاسته راوړې وي او د دې تر څنګ یو ډول بوج که هغه ستاسې پر ذهن باندې وي او یا هم یو ډول ذهني فشار تاسې ولرئ چې تل مدام دغه فکر کوئ څنګه زه وکولی شم هغه خپل هدف یا پلان چې ما د دغه ورځې لپاره مشخص کړی زه ورته رسیدګي وکړم او یا هم په پوره توګه ورته ورسیږم تر څو د سبا ورځې لپاره یې کار پاتې نه شي او که چېرته بیا تاسې یو لړ نور لوی پلانونه او اهداف لرئ بیا نو تر ډېره کوښښ وکړئ چې د هغې لپاره هم په تنظیم اوقات سره مخته لاړ شئ او دغه ځینې لوی پلانونه او اهداف داسې وي چې تر ډېره موږ او تاسې بیا شاید د یو لړ یا هم د ځینو مشکلاتو او ستونزو سره پکې مخ شو څه به ښه وي چې موږ او تاسې که چېرته د دغه ډول پلانونو په برخه کې د ځینو مشکلاتو سره مخ کیږو د خپل د کورنۍ د غړو د مشرانو سره مشوره وکړو او یا هم هغه مسیر چې موږ او تاسو ورباندې تګ کوو او یا هم هغه لارې چې موږ او تاسې طی کول غواړو د هغې لپاره د خپلو نږدې دوستانو څخه موږ او تاسې ښې مشورې واخلو ځینې وخت د نورو مشوره اخیستل هم زموږ او ستاسې په ګټه باندې وي ولې که چېرته تل مو دا موږ کوښښ وکړو چې یو څه پلان وي یو هدفونه وي موږ د هغې لپاره کار کوو په یوازې توګه باندې موږ مبارزه کوو کوښښ کوو چې ورته ځان ورسوو یوازې توګه باندې موږ او تاسې دا وایو چې مبارزه کول زده کړو او یا هم خپلې هیلې ته او یا هم دغه پلان لپاره رسیدنه وکړو تر ډېره که هغه پلان کې تاسې بریالي راځئ او یا هم
هغه هدف چې تاسې ټاکلی وي د هغې کې بریالي راځئ نو شاید په دغه برخه کې تاسې که چېرته د ځینې نورو منفي شیانو سره مخ کیږئ تر ډیره به ښه ده وي چې د کورنۍ د غړو سره هم تاسې رابطه کې پاتې شئ د خپلو نږدې دوستانو سره تر څو وکولی شي د مشکلاتو په وخت کې له موږ او تاسې سره مرسته وکولی شي زموږ نو او لیدونکي البته ګړندی صاحب یو ځل بیا راسره په تماس کې دی غواړي چې له موږ او تاسې سره هم د موضوع په تړاو باندې وغږیږي دا چې ځینې نورې ستونزې او غوښتنې که چېرته د خپلې سیمې راوړي وي هغه به ترېنه هم واورو ګړندی صاحب تاسې په خیر راغلی سهار مو نیکمرغه سلامونه احترامات کوجانې تا ته تخلیقي همکارانو ته دی او د ښایسته برنامې ټولو اورېدونکو ته سلام سهار مو په خیر جانانه او ښایسته ورځ ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ خیر راغلی زموږ خپرونې ته سهار دې په خیر پیل کړی سبا د خوشحاله اوسې خوږجانې کامیابه اوسې په هر څه د زندګۍ کې امین له تاسې یوه نړۍ مننه ګړندی صاحب نن راسره غواړي په موضوع وغږېږي او یا نه ځینې ستونزې او غوښتنې مو راوړي دي خوږجانې یوه غوښتنه خو مې دا زه به یې وکړمه مهرباني خوږجانې څنګه چې د خیره دا د پسرلی په راتلو باندې ده او د خیره ډېر وخت کم پاتې ده دغه بعضې نهالونه چې وحدهیي دی ولایتونه یې راوړي یا دغه یې راوړي دې خواخوا منطقونه یې راوړي یو خو دې د ریشو سره راباسي چې هغه ریشې بس لتک یې تاو شي یوه ریشه پکې نه یو بس بیا په خلکو باندې خرڅوي هغه بیچاره کوټې تکلیف هم پرې وباسي پیسې هم پرې ورکړي بیا ریشې هم نه وي چې راواخلي یو ټوټی غونډه لرګی په ځمکه کې کېږي یو مې دغه تقاضا ده او بل هغه نیالګی دی دی وارد چې په کابل کې دی مثمر تمامېږي او شین کېږي مثلا د ننګرهار لرګی دی د لغمان نهال دی یا د جلال آباد دلته تطابق نه لري زیاتره نه شنه کېږي خلک خوشي باسي پیسې پرې ورکوي تکلیف پرې باسي راوړي اعتراض موټر پرې ورکوي بیا دلته چې راوړي هغه نه شنه کېږي نو هغه نهال دی راوړي چې دلته مثمري او بل مې د ښاروالۍ نه دغه تقاضا ده خوږیانې چې ښاروالۍ ډېره دغه بېثمره ونه نه بله ونه دی بیخي د سره نه ږدي دغه مې تقاضا دی ښاروالۍ نه چې هغه میوه ونه میوه والا ونې کېږي چې یو مسلمان یې میوه وخوري او یو مرغۍ یو هوایي مرغانې مرغۍ وخوري میوه یې وخوري نو دا غیر مثمر ونې په ټوله دنیا د غیر مثمرو ونو نه که د میوهدارې نه دي میوهدارې ونې دې کېږي چې آینده کې په درد وخوري نورو نسلو ته پات شي او دوه راته وکړي یو میوه ترې وخوري دغه مې تقاضا وه کوژانې نهالوالا دې ډېره متوجه چې صحیح هغه دغه نهال دې راوړي چې ځمکې سره ثابت ولري او چې ځمکه چې شنه شي د ټولو نه مې دغه تقاضا ده د خپل جب دپاره دی هغه نه کوي چې دی پیسې پکې وګټي او صحیح نهالونه را نه وړي غیر مثمر نهالونه چې هغه په درد نه لګېږي دلته نه شنه کېږي او هغه راوارد ګړندی صاحب له تاسې یوه نړۍ مننه خو دا هم راته ووایه چې ته هم پلان لرې چې نیالګي واخلې ولا کوژیانې هر کال یې راوړم دا شکایت نه چې وکاوه بعضې بس یا دغه ځای نه وي دغه منطقي یا دغه ولایت سره تطابق نه لګېږي او څه موده شنې شي بیا بېرته وچې شي بس دغه چې نورو ولایتونه یې راوړي یا د نورو داسې منطقونه یې راوړي چې هغه دلته نه کېږي کابل ښار کې نه کېږي ولې نه کړو بس ټوله ته مې دا تقاضا ده چې یو نیالګی میوهداره نیالګی بې میوې چې نه دي میوې ونو نه ټوله دنیا ډکه ده ټول کابل چې ډک ده میوهدارې دې کېږي سلامت اوسئ مننه ګړندی صاحب چې په خپرونه کې راسره وئ او تاسې خپل نظر شریک کړ آباد او خوشحاله او ښایسته برنامه او سلام علیکم سلامت اوسئ پاتې ورځې هم نیکمرغه مننه کوم له تاسې چې راسره په خپرونه کې ګډونوال کیږئ او ګړندی صاحب زموږ همیشنی لیدونکی په برنامه کې راسره تل هڅه او کوښښ کوي ګډونوال شي او کوم نظر چې ولري د موضوع په تړاو راسره غږیږي یا هم کومې غوښتنې پیغام ولري ستونزې ولري نو له موږ سره یې شریک البته تاسې ټول کولی شئ چې دغه ډول باندې کومې غوښتنې او ستونزې په خپله سیمه کې ولرئ او یا هم پیغامونه وي او د موضوع په تړاو باندې خپل نظریات شریکول غواړئ نو کولی شئ چې راسره تاسې هم ګډونوال شئ په خپرونه کې بالکل چې د پسرلي په موسم کې هر ځای سرسبزه وي طبیعت سمسور وي او تر ډیره موږ او تاسې که
که چېرته سهار وختي له خوبه ویښیږو او داسې یو شین طبیعت ته موږ ځو قدم وهو تر ډېره زموږ اساسې ذهني ارامتیا ورسره ښه او زیاته وي او د دې تر څنګ موږ هوسا او خوشحاله اوسو موږ ته یو ډول ښه روحیه هم راکوي که چېرته سهار په دغه ډول طبیعت کې چې هغه سمسور طبیعت وي پیل شي زما په نظر باندې تاسې به هغه ورځ بیخي ښه تېره شي او ورځ به مو هم ښه وي د دې تر څنګ یو نیالګی د کور د ښکلا لپاره اخلئ کوښښ وکړئ چې یو نیالګی هم د ښار یا د شهر د ښکلا لپاره انتخاب کړئ وایخلئ تر څو هغه زموږ او ستاسې ښار پرې هم ښکلی ښکاره شي لکه څنګه چې د کور لپاره تاسې پاملرنه کوئ د ښه والي لپاره خپل ښار ته هم همداسې لکه د کور په شان پاملرنه وکړئ راځم بل اړیکې ته هلو السلام علیکم هلو اړیکه دې راسره شته وعلیکم السلام په خیر راغلی سلامت اوسې مننه کوم مهرباني وکړئ معرفت دې وکړه څوک زه حاجي قاسم پانګزی د ولایت بلخ ولسوالۍ چمتال څخه تماس کوم سلامت اوسې مننه قاسم صاحب مهرباني وکړئ د خوري موږ دلته ولسوالۍ چمتال د موږ سړک ته ډېر خرابه ده د 15 کیلومتره سړک ده موږ سره والي صاحب واده مو کړی والي صاحب دغه سړک جوړو موږ ورغلي ولسوالۍ ته والي صاحب وفا چې څوک وفا موږ سره وعدې وکړلې خو عمل یې ونه کړ اوس پورې دغه سړک دی ډېر خراب ده دغه شرګۍ نه کېږي دغه چې یو خو خلک چې نه لري تلفونه دغه موټرونه یو ټایر فقط یو میاشت نه کېږي یو ټایر دغسې بس د رسنۍ ډېر خرابي لري دغسې که دغه هغه سره شریکه کړې موږ خبرې ده هغه سره څومره وخت کېږي چې دغه د سړک د رغولو لپاره ژمنه شوې ده او تر اوسه پورې نو عملي شوې نه ده خو سره دغسې ټولو چارواکو سره شریک یې موږ خبرې وکړو دغسې دغه ولسوالۍ چمتال سړک ده دغسې بس دغه یو رحم وشو دغه دغه اندازې چې یا تېر کړي د مشکلاتو حل ول سلامت اوسئ قاسم صاحب تاسې کومه بله غوښتنه او ستونزه که لرئ مهرباني او که نه وي مننه چې راسره په خپرونه کې غواړم الله دې روغ خبره ده خبره سلامت اوسئ انشاءالله خیر اوسئ مننه کوم له تاسې چې راسره په خپرونه کې ګډونوال کیږئ او تر ډېره هغه خپل نظریات او تر څنګ یې غوښتنې او ستونزې مو له موږ سره شریکوئ دغه ستاسې ستونزې موږ له ځان سره نوټ کوو د خپرونې په نورو برخو کې که چېرته راسره میلمانه اړوند ستاسې دغه غوښتنو او د ستونزو موجود وو دغه غوښتنې ستاسې ورسره شریکوم او حتما هغوی به ځوابونه وړاندې کړي معلومات به وړاندې کړي او تر ډېره به تاسې هم زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ او دغه خپلو غوښتنو او ستونزو په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړئ د خپرونې دوام مو دی او د موضوع برخه ده موضوع برخه کې مو هم لکه څنګه چې موږ په یو لړ موضوعاتو باندې لنډو کې وغږېدلو همداشان د نن ورځې لپاره مو موضوع هم ټاکلې ده متقابل احترام او تر ډېره درناوی او درنښت څومره مهم دی په ژوند کې که هغه مشران وي او کشران وي موږ د ځان لپاره یو ډول عادت وګرځوو که چېرته موږ او تاسې دا فکر کوو یا دا ګمان کوو که چېرته یو کشر راځي مثلا ډېر وخت بعد او یا هم د ورځې په لړ کې دی نو ځینې مصروفیتونه لري او کور ته راځي او دی سلام کوي موږ تر ډېره د هغوی سلام اخلو او که چېرته سلام ونه شي او یا هم د هغې څخه له یاد ووځي یا هیر شي بیا نو تر ډېره موږ څه وایو چې دی بېغوره دی او تر څنګ یې ته ګوره چې سلام یې موږ ته ونه کړ موږ ته هېڅ توجه نه وه شاید دغه برخه کې په دغه اندک او کوچنیو مسایلو باندې ځینې لوی ستونزې موږ ته پیدا شي او شاید تاوتریخوالی رامنځته شي بهتره دا ده که هغه کوچنی وي او که هغه لویان وي یو د بل تاسې متقابل احترام باید په نظر کې ولرئ او دغه کوچني مسایل ځینې داسې وي چې زموږ او ستاسې په زړونو کې که چېرته پاتې کېږي شاید زموږ او ستاسې زړونو کې کرکه او نفرت او کینه را پیدا شي ولې که چېرته موږ او تاسې په ورین تندي باندې او یا هم په خوښۍ سره یو د بل د خبرو منونکي اوسو یو بل درک کړو یو بل ته مهر ورکوونکي اوسو شاید تر ډېره موږ او تاسې د خپل د ژوند د ښه والي لپاره کار کړی وي او هغه مقابل شخص چې له موږ سره اړیکه لري یا که د کورنۍ غړي دي که هغه دوستان دي او ځینې نور خپلوان دي هغوی به هم له موږ سره خوشحاله او راضي وي تر ډېره که یو انسان له موږ او تاسې څخه راضي او خوشحاله وي نو په دې باندې باوري اوسیږئ چې خدای پاک هم له موږ او تاسې نه خوشحاله او راضي وي نو د هغه خیر ښېګړو لپاره کار وکړئ چې موږ او تاسو ته یې ګټه وي
ځینې کړنې داسې وي که چېرته موږ او تاسې په هغه باندې عمل کوو او نورو ته یې زیان وي، نورو ته یې مثلا یو درد رسیږي، تکلیف و خفګان رسیږي، هغه موږ ترسره کوو یا له موږ څخه په قصدي ډول او یا هم غیر قصدي ډول باندې ترسره کیږي. نو که چېرته دغه مقابل شخص موږ ته ازار وکړي او یا هم زړه ته خفګان ورځي، نو طبیعي ده چې موږ او تاسې ته شاید له زړه څخه له دعا په ځای ښیرا واوسي او موږ ته ښیرا وکړي یا هم بددعا وکړي. نو که چېرته یو انسان خفه کیږي، په دې باندې باوري اوسئ چې ستاسې د زړه سکون او ارامتیا به هم نه وي. تر ډیره که یو انسان زړه ازاروي، خدای ناخواسته د هغوی زړه که نارامه وي، خفه وي، خوابدي وي له تاسې څخه، شاید تاسې خپله هم ذهني آرامښت ونه لرئ او یا هم په دغه برخه کې تاسې نارامه او خفه او غمجن اوسئ. او که چېرته بیا تاسې د ژوند په ټولو چارو کې موافقه شخص اوسیږئ، له نورو سره مو برخود ښه اوسیږي، هغه اړیکې مو ښې وي، متقابل احترام په نظر کې وي، اتفاق مو سره یو وي، نو تر ډیره دغه ژوند به مو هم منظم ډول باندې مخته روان وي او د دې ترڅنګ د ځینو مشکلاتو څخه به هم لرې اوسئ. یعنې په عموم کې که ووایم، ځینې کسان داسې وي که چېرته اندک په یو موضوع یا په یو مسله باندې ستاسې ورسره برخود خرابیږي، تر ډیره داسې کسان دي چې بیا کوښښ کوي ځینې تاسو په هغه لارو باندې ځینې مشکلات را پیدا کړي چې تر ډیره تاسې پکې زیان ووینئ او یا هم تاسې ته یو کنده وکیندي چې پر کې وغورځېږئ او د جګېدلو وس او توان ونه لرئ او د مرستې کولو لپاره بل کس هم ونشي کولی چې راشي او تاسو سره مرسته وکړي. نو که چېرته موږ دغه ډول کړنې بیا ترسره کوو، دا زموږ او ستاسې په شاید یو لږ ستونزې او مشکلات زموږ په ژوند کې پیدا کړي، خو مګم تر ډیره که موږ او تاسو ستونزې پیدا کیږي، ژوند مو ورسره هم سختیږي. ولې که چېرته موږ او تاسې هوسا ژوند ولرو، خوشحاله اوسو، اتفاق مو سره وي، په زړونو کې یو بل ته کینې ونه لرو، بغض ونه ساتو، توپیري چلند یو بل سره موږ ونه کړو، که هغه د کورنۍ غړي دي، که هغه دوستان دي، که د فامیل ځینې نور غړي دي، شاید چې موږ او تاسې په دغه برخه کې ډېر څه لاسته راوړي وي او خوشحاله او ښه کورنۍ به هم ولرو او اړیکې به مو هم ښې وي. ولې که دا هر څه برعکس وي، شاید د ځینو مشکلاتو سره موږ او تاسې مخ شو، خو په دغه برخه کې بیا نو مبارزه کول هم ډېر زیات یو مهم رول لري چې موږ او تاسې بیرته بیا مبارزه کول هم زده ولرو. که هغه ستونزې موږ او تاسې په قصدي ډول باندې پیدا کیږي او یا هم استثنایي حالتونه راځي، نو په دغه ډول حالاتو کې موږ او تاسې باید لویه حوصله او لوی همت ولرو او هیڅ له لاسې ورنه کړو. تر ډیره شاید د خپلو هیلو او د خپلو اهدافو او د خپلې خیر ښېګڼې لپاره او د نورو د خیر لپاره به مو کار کړی وي او مثبت یو څه به مو لاسته راوړي وي. همیش مثبت فکره اوسئ. د خپرونې لومړنۍ برخه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. له تاسې مننه کوم، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې یوه اړیکه ده، دا به راواخلي، بعد له هغې به بیا دمې ته ورځو. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جوړ په خیر. په خیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. مننه، سلامات سئ، تاسو هم سهار نیکمرغه وي. خیر اوسئ، ډېره مننه کوم. فکر کوم عبدالله را سره په تماس په خپرونه کې. بله، خیر اوسئ. عبدالله راځي، نن را سره تاسې په موضوع باندې غواړئ وغږېږئ یا نه په یو لړ غوښتنو او ستونزو مو غواړئ چې وغږېږئ؟ دوه موضوعاتو، زه کوم موضوع چې تاسو د خپرونې لپاره ټاکلي په ده باندې لږې خبرې وکړو. ډېره ښه په مخکې له ده نه چې دې موضوع ته راشم، ګړندي چې په یو موضوع خبرې وکړله چې د نیالګیو کرلو موضوع وه، نو د ګړندي صاحب د خبرو په تایید بیګا د شمشاد تلویزیون د خبرونو کې هم یو راپور چې د نیالګیو کرلو په اړه و په ننګرهار کې د نیالګیو کرلو رسمي کمپاین پیل شو. کیدای شي له دې وړاندې معمولا د ننګرهار خلک د دلوې له پیل سره نیالګي کري او هغه نو رسمي ډول نه وي، خو په رسمي ډول چې بیا حکومت پیلوي نو هغه دغه ورځ نن رسماً پرون رسماً پیل شو چې نن به کارونه شروع کېږي او هر سړی به هغه په رسمي ډول حکومتي چوکاټ کې یا حکومتي اداراتو کې یا د حکومت له لارې چې کوم باغونه او تحقیقاتي فارمونه او نور ځایونه جوړېږي په هغه کې به کار شروع کېږي. بل د تاسو د متقابل احترام خبره وکړله. د متقابل احترام یوه موضوع دا ده، وایي که غواړې ستا د پلار احترام وشي نو ته د بل د پلار احترام وکړه.
که غواړي چې ستا د مور احترام وشي، څوک ورته کنځلې ونه کړي او څوک ورته بد رد ونه وایي یا یې بې احترامي ونه کړي، نو ته د بل مور احترام وکړه، درناوی وکړه، قدرداني وکړه، کنځلې ورته مه کوه، بې ادبي په وړاندې مه کوه، بې احترامي په وړاندې مه کوه، خبره یې ومنه، نو ستا د مور او ستا د کورنۍ د غړو خبر به ومنل شي. ستا قدرداني وشي، ستا متقابل احترام موجود وي، ستا په وړاندې احترام وجود ولري، ته د نورو احترام وکړه، که د ملګری که د همکار ده، که د ټولګیوال ده، که د نورو برخو کې ته ورسره مخامخ کېږي، د هر شخص په وړاندې ته درناوی، احترام، قدرداني، مهرباني، شفقت دا ولره، ستا په وړاندې به دا ولري. هغه وایي چې د زړه زړه ته لار وي که نه، نو د زړه زړه ته رښتیا هم داسې لار ده چې ته چا سره احترام کې د هغوی په مقابل درناوی لرې یا داسې چا سره مینه لرې او د نورو په مخ کې یا د نورو په وړاندې د هغه بد نه وایي، همدغسې هغه شخص هم ستاسو په وړاندې ډېر محتاط وي، ستاسو په وړاندې ډېر احترام او قدرداني عمل ترسره کړي. پکار دا ده که په هر درجه کې اوسېږو، چې په هر موقف کې اوسېږو، چې په هر ډول ځایګاه کې مونږ کار کوو یا ځای کې مونږ کار کوو، ادرس سره کار کوو یا د ادرس استازیتوب کوو، نو د نورو په وړاندې باید مونږ ډېر محتاط اوسېږو، ځکه چې د ځان لپاره قدر غواړو، ځکه چې د ځان لپاره احترام غواړو، نو ته به د بل متقابل احترام کې، ته به د بل احترام ساتې، ته به د بل خبرې ته غوږ دی، چې ستا خبرې ته غوږ کېښود نه شي، ته به نورو په صفت نه وایې چې نور ستا په صفت ونه وایي. نو دا هغه مسایل او اصول دي چې متقابل احترام پرې ولاړ ده او متقابل احترام یو ځای او ادرس یې جوړ کړی ده. له تاسو ډېره مننه. سلامت اوسئ، له تاسې هم مننه چې په خپرونه کې راسره ګډونوال وئ او خپل نظریات مو له موږ سره شریک کړ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام دی او د البته معلوماتي برخه پیل شوه چې د خبر برخه معلوماتي برخه کې راسره زموږ همکاره یو ځل بیا په سټوډیو کې دا وبورو چې د کومې موضوع په تړاو باندې له موږ او تاسې سره معلوماتي مطلب لري او د دې ترڅنګ دا چې په کومه برخه کې دی او د څه په تړاو دی ورڅخه یې ورله هر څه وړاندې ورته هرکلی او ښه راغلاست وایم. آغلې نوري په خیر راغلی، سهار د نیکمرغه. سلام سوله جان، صبحتون بخیر، تشکر یک جهان و یک سلام صبح خیری دارم برای دوستا و هموطنان ما و اید از عزیزانی که همین اکنون البته سرخیز هستند ولی اکثریت بعد از نماز بس دوباره یک تعداد البته بگوییم که محدود هستند خواب میشن. اونایی که تازه با ما پیوستن و تازه روم سهار تلویزیون میبینن و هم برنامه خودشانه، صبح شما بخیر آرزو دارم که خوب باشین، البته دور از گزند روزگار. سلامت اوسئ، امید دا ده چې تاسې هم د نن ورځې سهار په خوښۍ سره پیل کړی وي. راځئ معلوماتي مطلب په تړاو راسره وغږیږئ چې د کوم موضوع په تړاو باندې راسره نن تاسې مطلب لرئ. بله سوله، امروز موارد را که البته برای دوستا آماده ساختیم چون آهسته آهسته دیگه فصل بهار هم رو به نزدیکی است و فصل سردی آهسته آهسته یا با مرور زمان هم ختم میشه. امروز موارد را که هم برای دوستا آماده ساختیم در ارتباط به نهالشانی، فواید نهالشانی و اینکه ما مثلا در کدام فصلات در کدام ولایت‌های مختلفه در کدام ماها البته نهال بشانیم یا نهال غرس کنیم، این موارد برای دوستا آماده ساختیم. ډیره مهمه موضوع په ځینو ولایتونو کې بیا نو دغه سلسله هم پیل شوې ده. نن نو زموږ همکاره غواړي چې د بوټو او یا هم د نیالګیو کینولو په تړاو باندې ده چې فواید او یا هم ګټې څه دي او په کوم ډول حالاتو کې موږ تاسو کولی شو چې نیالګي د کور د ښکلا لپاره او هم د ښار د ښکلا لپاره استفاده کو کینوي او چې موږ تاسو لپاره ګټې څه دي واورو مهرباني. بله سوله جان، خب در ابتدا میاییم سر فوایدش صحبت میکنیم، بعد انشالله میریم سر از اینکه ما مثلا در کدام ولایت های ما نظر به تغییر اقلیم نهال غرس کنیم.
خب فواید نهالشانی خیلی زیاد است و این هم وظیفه هر فرد از هموطن خود ما است یا بالخصوص یعنی هر فرد حق داره که در مو فصل که لازم است نهال غرس کنه. خب یکی خوب محافظت از خاک میکنه. شما دوستان میفهمین هر بوته که یعنی ما غرس میکنیم یا در زمین میکاریم و کشت میکنیم این را باید داشته باشین او خود طبعا که دمو آلت نمیمانه. در مرور زمان امی یعنی رو بر رشد میشه و رشد میکنه بالاخره قوی میشه و امی درختانه که آهسته آهسته رشد میکنه اینا خودشان یک ریشه های قوی داره که از فرسایش یا همون خراب شدن خود خاک زمین جلوگیری میکنه و همچنان میتونه که خاک را در برابر باد و باران های شدید که میشه مثلا طوفان های شدیدی که در ولایت های مختلف رخ میده آفات طبیعی که هست به وجود میاد اینا را میتونه که بسیار به خوبی امی ریشه های درخت یا امی بوته که ما غرس کردیم که وی به مرور زمان بزرگ شده و رشد کرده این را میتونه به خوبی محافظت کنه و او هم بالخصوص در برابر فرسایش شدن یا مو خرابی شدن بعضی از باکتریاهایی که در ریشه های درختان یا بوته ها جا میگیره. کاهش گرمای هوا میتونه که مثلا درختها زمانی که ما گفتیم دوستا این رشد میکنه و بزرگ میشه بالاخره او یک سایبان هم با وجود میاره. زمانی که این سایبان با وجود آورد ما میتونیم که بسیار راحتی از امو سایبان از درختها ما استفاده کنیم 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا بالاخره همراه اعضای فامیل همو فامیل که مثلا میخواد که یک جای تفریح بره یا وقتش یک چند لحظه خوش بگذرانه میتونه در بالخصوص در فصلهای بهار و تابستان جایی که شما دوستان میخواین که تفریح برین طبعا که در جستجوی از این میباشین که کجا سایبان است بازم چی کمک میکنه امی بوته های درختها و همی نهال را که شما در یعنی در مو فصلش که رایج بوده شما مورد غرس کردین و نهال شاندین بازم این بر شما کمک میکنه تا اینکه از مو سایبان از او یا از مو برگای درختایی که بر شما سایه را به وجود آورده میتونین که به بسیار راحتی در زیر از او یک فرش وار کنین و یا همو موکیت را که شما با خود در میله برین و ازش امو هوای تازه هم از امو برگای درختان از خود امو فضا لذت ببرین و بهبود کیفیت هوا میتونه که زمانی که شما دوستا متوجه باشین او هم بالخصوص هر یعنی نهال را که شما غرس میکنین طبعا که او در مرور زمان یا در خود یک کربن اکساید را در موقعیت یا در اطراف خود ای به وجود میاره که با داشتن امی کربن اکسایدی که در او موجود است یعنی میتونه که بسیار خوب باعث تصفیه هوا شوه یعنی یک اکسیژن خوب شما گرفته میتونین یک هوای خوب درسته میتونین به راحتی تنفس کنین و همچنان گفتم میتونیم حفظ تنوع محیط زیستی را هم به وجود میارین یعنی در او درختان مکان مناسب را برای زندگی پرندگان و حیوانات هم شما میتونین که یک محیط خوب را برای زونا هم مساعد بسازین یا زمینه را برای زندگی از او پرندگان و همچنان امو حیوانات که هست در امو اطراف هم برشان زمینه را شما مساعد میسازین. ببینین دوستای عزیز شما تنها از امو خود درخت یا امو نهال تنها خودتان نمیدونین که لذت ببرین لذت اصلی را یعنی بیشتر که وقت اونا سپری میکنن این پرندگان است حشرات که هست در امو محیط اونا بیشتر میتونن که از او لذت ببرن بعدن امی انسان ها و ما و شما که مثلا اگر میخواهیم در یک جای بریم یک چند لحظه را وقت خود خوب بگذرانیم. کمک به کشاورزان درختان که میوه‌دار است و منبع بسیار خوبه از این میتونه یک درآمد بسیار خوب داشته باشن یک فواید خوب داشته باشه. کمک بسیار خوب هم میتونه در قسمت تاثیر بر خود امی آب و هوا و اقلیم هم ای داشته باشه یعنی اثرات اقلیمی خیلی مهم است در نظر به محیطش. خب میایم سر موضوع دیگه که ما مثلا در کدام ولایت ها بتونیم که یک نهال غرس کنیم و نظر به کدام فصل و در کدام ما میتونیم که نهال غرس کنیم. خب در ابتدا شما هم بالخصوص دهاقین ما در این عرصه زیاد تجربه هم دارن و او معلومات هم کافی دارن که میتونن که در دو مناطق که اصلا البته دو مناطق نمیتونیم گفته مناطق های مختلف هستن خب این تقسیم بندی کردن نظر به آب و هواش یعنی مناطق گرمسیر مناطق سردسیر. خب مناطق که گرمسیر هستن کدام ولایت ها هستن و ما مثلا در کدام فصل بتونیم نهال غرس کنیم؟ ولایت های گرمسیر مثل قندهار،
ننگرهار، فرا و همچنان هلمند و بعضی از ولایت‌های دیگر هم ما میتونیم که شامل مناطق گرمسیر بسازیم. و در این ولایت ها بالخصوص زمانی که هوا خیلی گرم است و نظر به این که مثلا در دیگه ولایت ها بارندگی ها وجود می داشته باشه، برف می باره، این زودتر امو فصل یعنی گرمی را به خود میگیره یا امو ماه گرمی را به خود میگیره و به می خاطر بعضی از ولایت های ما را میگن که ولایت های زیبای گرمسیر، مثل که مثلا امی جلال آباد خود ما را که یعنی یاد میکنن و ننگرهار را همیشه بهار. به خاطر دلیلش است که اوجا که یعنی پیش از اینکه زمستان یعنی تمام شوه، اوجا همی که برین دوستای عزیز یک طبیعت بسیار اصلا میگین که ما احساس نمیکنین که زمستان بود، یعنی چون سرسبز میشه، طبیعت زیبا را به خود میگیره، نهال ها تمامش رو به نمو میکنه و رشد میکنه و میتونین که در ماهای هود و الا جوزا شما در اینجا نهالشانی کنین و به بسیار راحتی امی دهاقین ما میتونه کارایشان یا فعالیت‌های بخش از طبیعت اونا آغاز کنن، به خاطر که اصلا در اوجا احساس از این نمیکنن که زمستان است و به می خاطر برش میگن که یعنی ننگرهار یا بعضی از ولایت‌های ما شاید دوستا بگه که تنها ننگرهار را یاد میکنند، یعنی در کل گفته میتونه مناطق گرمسیر که میشه بهار هم برش میگن. و در خود مناطق که یعنی اگر از سردسیر شروع کنیم میتونیم که بر مناطق نام ببریم مثل بامیان، بدخشان و همچنان پروان. این ولایت های است که دوستای عزیز نمیتونیم که به راحتی یا با آسانی در این نهال در ماهای نزدیکتر شما نهال غرس کنین یا کاهش نمیتونه که او زودتر رشد کنه، به خاطر چی که او مناطق سردسیر است و نهال را که شما غرس میکنین یا میشانین او زودتر با یک باران و یا امو باد که با وقوع میپیونده او زودتر خراب میشه و امو کار شما هم بله باعث میشه که امو کار یا فعالیت شما هم یعنی زحمات شما نادیده شود یا هیچ شود. خب در این فصل میتونین که در این مناطق البته در مناطق سردسیر از ماه ثور شروع کنین الی جوزا یا الی امو ماه سرطان که بسیار به راحتی میتونین که نهالا رو شما غرس کنین، یعنی تاریخش فقط یا امو ماهش مشخص است که از ثور الی سرطان. و در کابل به ماهایی که قبلا گفتین که مناطق سردسیر هستن از ماه هود الی ماه جوزا شما میتونین به راحتی نهال غرس کنین و او بسیار به راحتی میتونه که رشد کنه و نمو کنه و بالاخره هم حاصلش دیده میتونیم و هم یک طبیعت زیبا را در کشور خود ما دیده میتونیم. تر ډیره که چیرته بیا په کور کې موږ یو باغچه ولرو چې هغې کې مثلا مختلف ډوله نیالګي مو کینولي وي، ګلان وي، چمن وي او تر څنګ د میوې بوټي وي، ښه ساتنه وشي، ښه حفاظت وشي، شاید چې یو څه به مو لاسته راوړي وي. ولې که چېرته موږ نیالګي اخلو په کور کې د کور د ښکلا لپاره، د ښار د ښکلا لپاره او په دغه برخه کې بیرته بیا بې غوره پاتې کیږو، نو شاید موږ او تاسې یو دا وي چې هغه نیالګی له منځه ځي، خرابېږي، بل ګناه هم ده. بالکل تر ډیره موږ اورېدلي چې خپله بیرته که یو نیالګی اخلئ نو د هغې ښه ساتنه او حفاظت هم وکړئ، ځکه هغه بیرته وده وکړي، څره ورکوي، اوبه ورکوي، یو څه تاسې لاسته راوړئ، هغه میوې چې تاسې غواړئ د یو نیالګي څخه لاسته راوړئ، که ښه ساتنه وشي شاید ډېر څه مو لاسته راوړي وي. ولې که چېرته بیا په کور کې تاسې دغه ډول نیالګي ولرئ او خپل کور مو سرسبز او یا هم سمسور وي، طبیعت سمسور وي او چېرته سهار مهال تاسې له خوبه ویښیږئ او همدغه شنه فضا کې تاسې لنډ قدم ووهئ، وگرځئ و در پهلوش یک تنفس بسیار خوب داشته باشند، یک اکسیژن بسیار خوب میتونه بگیرن. سوله جان بسیار موارد خوب را هم دوستا بر شما یعنی شریک ساخت که وظیفه هر فرد است و بالاخره وطن خود ماست. زمانی که ما به زیبایی وطن خود ما بنگریم یعنی ببینین نعمت‌های الله پاک چقدر زیاد از دوستای عزیز و این وظیفه هر فرد است. زمانی که یک نهال غرس میکنه یا میشانه باید ازش بسیار خوبی هم محافظت کنه. بالکل نه یوازې دا چې مثلا موږ د کور د ښکلا لپاره نیالګي اخلو او د کور باندې موږ ډکه ووایو چې ودرې زموږ د کور شاوخوا مکمله باید نیالګي ونیسي او د هغې موږ حفاظت وکړو، ښه ساتنه وکړو. د ښار د ښکلا لپاره هم کولی شي همداسې تاسې یو نیالګی واخلئ یا یو دوه نیالګي واخلئ،
د کور د بیرون ښکلا لپاره هم کولی شي چې تاسې د نیالګیو څخه استفاده وکړئ او نیالګي واخلئ، ښه ساتنه او ښه حفاظت یې وکړئ. بله سولا جان، تشکر از خودتان. خب چی خوب است دوستای عزیز، زمانی که مثلا شما اگر میخواین که یک نهال غرس کنین، بالخصوص بزرگای ما یا امی وقتی که سن بلند میره یا امی مسافرای ما که اگر متوجه باشین، زیاد دوست دارن که اینا وقتی که تقاعد میکنن یا در خانه نشین میشن و در خانه میباشن، بهترین مصروفیتشان یا امی که خدا مصروف میکنن و دمی طبیعت است، گل و گلدان است، می زیبایی هم بغچی را که خودشون در خانه میسازن، اونا خود دمی کار مصروف میکنن و این باعث میشه دوستای عزیز زمانی که شما به طبیعت مصروف باشین، این را به یاد داشته باشین، عمرتان میتونه که طولانی باشه. اما قسم است که میگه که خب خیر که عمر گل کم است، لیکن زیباییش یعنی فرد بر خود میکشانه و به اعماقش اگر متوجه باشین یا فکر کنین، میگن که عمرت گل نباشه و خودت گل باشی و یک متل است. شما هم دوستا کوشش کنین که به می بوته‌های گل یا می نهالایی که شما غرس میکنین برش ارزش قائل شوین. شما زحمت هم میکشین، دهاقین ما را ببینین یا می بخش از شاروالای ما را ببینین که در پلچکایی که یعنی حال ماشاءالله خیلی از آبادی های هم صورت گرفته، زمانی که شما متوجه بشین در امون پلچک بسیار نهالای خوب را غرس میکنن و به خاطر چی؟ به خاطر همین زیبایی شما، به خاطر همین ما و شما اونا زحمت میکشن و تلاش میکنن و نهال غرس میکنن. ولی اکثریت از خانواده ها را برشان خواهشاً میگم یا یک خواهش میکنم ازشان که متوجه اطفال نازنینشان باشه که در قسمت حفاظت نهال زمانی که شما غرس میکنین کوشش کنین که امی اطفال و نازنین هم برشان آگاهی بتین و آموزش بتین تا اینکه در بیرون میرن، اگر مکاتب شروع میشه یا در جریان هم مکتب یا تفریح اونا میرن، از هر بوته که اونا یا از هر چرایی که عبور میکنن، زمانی که ببینن که گل و گلاب است، میرن از امو بوته گل اونا را میکنن و یعنی از جایش به جای میکنن. چه خوب است که او بوته یا امو گل میگه در خود مکانش یا در امو جایش او امو نمود خاص داره. زمانی که او را شما میکشین، یکی خود گناه بسیار گناه است که شما او را از بوتهش جدا میکنین، مثل که یک مادر میگه یک طفل از مادرش جدا میسازه، خود طبعا دیگه امو گلم در امو بوتهش مقبول میگه یا امو زیباییش بیشتر میکنه. شما هم کوشش کنین که می طفلکای نازنین یا اکثریت که آگاهی ندارن برشان یک آموزش بسیار مختصر را برشان ارائه کنین تا اینکه هم محیط ما سرسبز باشه و هم بتونیم یک کشور بسیار زیبا و هم با یک طبیعت زیبای داشته باشیم تا اینکه هم خود ما ازش لذت ببریم و هم سیاحین که میخواین که بیاین از طبیعت زیبای افغانستان دیدار و دیدن کنن، اونا هم میتونن که مستفید شن. بالکل. ځینې بیا زینتي بوټي یا نیالګي وي چې تر ډیره د کور ځوانان او بیا هغه عمر خوړلي کسان چې عمرونه یې زیات وي، نو هغه به په دغه برخه کې کوشش او هڅه کوي چې کور کې دوی د مختلف ډوله ګلان ولري، که هغه د نرګس ګل وي، نارنج وي او یا هم د نیلوفر ګل وي، ځینې نور ګلونه وي چې ګل د ګلاب وي، د هغوی څخه ساتنه هم ښه کوي، حفاظت هم ښه کوي او دغه بیا زینتي بوټي یا ګلان دي چې تر ډیره د کور په ښکلا کې هم عمده او ښه رول لري. مننه له تاسې اغلې نوري چې له موږ سره مو په دغه مطلب باندې معلومات شریک کړل. سلامت اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو د خپرونې دوام دی او د موضوع برخه پیل شوه. د موضوع په برخه کې یو ځل بیا موږ یوې ټولنیزې موضوع ته ځای ورکړی دی او په همدغه موضوع باندې راسره نن قدرمن استاد ماشال ستانکزی میلمه دی. غږیږو ورسره چې ذهني هوساینه څه ده. د ورځې په جریان کې موږ او تاسې مختلف مصروفیتونه لرو، ولې دغه مصروفیتونو ترڅنګ څنګه کولی شو چې موږ خپل ځان ته هم وخت ورکړو او ذهني هوساینه ولرو. دا چې په دغه برخه کې موږ او تاسې ډېر کله خپل ذهني آرامښت او یا هم خپل هوساینه له لاسه ورکوو یا هیڅ په دغه برخه کې موږ او تاسې هوساینه او سکون نه لرو. د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی او څنګه کولی شو چې موږ او تاسې د ورځې په لړ کې د ورځې په جریان کې د مصروفیتونو ترڅنګ یو هوسا او ارامه ذهن هم ولرو. له هر څه وړاندې نو استاد ته هرکلی وایم او بیا ورسره پر همدې موضوع باندې خبرې لرو.
استاد تاسې په خیر راغلی، سهار مو په خیر. السلام علیکم بانو شهید، تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته مننه، خیر اوسئ. سلامت اوسئ، مننه کوم. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو، لیدونکو ته به تاسې معلومات وړاندې کوئ چې خپله دا ذهني هوساینه څه ته وایي. په اول سر کې خو اول خپله هوساینه څه مفهوم لري او هوسا ژوند موږ تاسې په کول کې که اجتماعي ژوند ته راسو هغه خلک ښه کولی شي له ژوند او زندګي نه خوند واخلي چې هغه یو هوسا ژوند ولري. بیا په دو برخو کې موږ تاسې اقتصادي هوساینه لرو، مالی هوساینه لرو، ذهني هوساینه لرو، فزیکي هوساینه لرو، اجتماعي هوساینه لرو، حتی تر سیاسي هوساینه په سیاسي ډګر کې مطرح کیږي. نور اوس موږ تاسې غږیږو په ذهني هوساینه ده. ذهني هوساینه هغه حالت دی چې موږ ذهن او روان مو یو داسې آرامتیا ته رسېدلی وي چې وکولی سو موږ ټول خپلې اړیکې، ارتباطات، اجتماعي یا ټولنیز ژوند په ښه شکل وکولی سو مخ ته بوځو. یعنې دې ته کولی سو چې موږ ذهني هوساینه ورته ووایو. راځو دې ته که مادي حالات تېره شو، استاد آیا فکر کوئ چې مادي اسانتیاوې پرته له ذهني هوساینې ارزښت لري؟ ما په اول سر کې مې یادوري وکړه چې هوساینه تنها مادیات نه دي، مګر برخلاف د هغه اساساتو ځینې خلک داسې فکر کوي چې ذهني هوساینه له مادیاتو سره تړلې ده. یو برخه د ذهني هوساینې یا رواني هوساینې چې دي مادیات دي، چې مادیات یو برخه یو اساس جوړوي د ذهني هوساینې لپاره. نور اساس څه پکې دي؟ ټولنیز اړیکې دي، ټولنیز هوساینتیا ده. یعنې که موږ وغواړو ذهني هوساینې ته ورسیږو، مادیات به یو جز وي په هغه کې، نور به اساسي مسایل چې وي زموږ روحاني هوساینه دی. روحاني هوساینه هغه هوساینه دی چې موږ همیشه باید له خدای شکرګزار اوسو او په شته نعمتو باندې شکر وکړو. موږ تاسې که راسو خپل اجتماع ته، بخصوص د موږ تاسې افغانۍ ټولنې ته، اکثریت اوقات موږ هغه شیان چې نه لرو د هغه غم دومره نیولي یو چې د دغه شته مسایلو یا شته نعمتونه یې رانه هیر کړي وي. نور دا سبب د دې کېږي چې موږ یو نارامه ژوند ولرو، یعنې ذهني هوساینه ونه لرو. ذهني هوساینه اساس دا دی چې موږ روحاني هوساینه ولرو. روحاني هوساینه هغه مسله دی چې موږ په شته نعمتو باندې له خدای شکرګزاره واوسو او له هغه شته نعمتو نه ښه استفاده وکړو. که تاسې متوجه سوي یئ هغه خلک چې عزت نفس یا ځان ته ارزښت ورکولو کې ډېر ضعیفه وي، نور هغه همیشه له رواني او ذهني هوساینې څخه لرې وي. هغه دا چې همیشه په هغه مسایلو باندې ځان ځوروي چې هغه مسایل نه لري، مګر هم هیڅ کله په شته مسایلو باندې ځان نه خوشحاله کوي، او دا یو غټ ضعف دی د ذهني هوساینې لپاره. کوم حالات او یا هم کوم فعالیتونه په بشپړ ډول باندې ذهني هوساینه له منځه وړي؟ اوله مسله خو ما وویل چې کله چې یو انسان روحاني هوساینه ونه لري، روحاني هوساینه کې عبادات مطرح کیږي، خپله لمونځ نه کول سبب د دې کېږي چې موږ ذهني هوساینه ونه لرو، روزه نیول سبب د دې کېږي چې موږ ذهني هوساینه ونه لرو، یعنې په کل کې عبادات نه کول سبب د دې کېږي چې موږ ذهني هوساینه ونه لرو. په دویمه مسله کې چې مطرح کېږي هغه پلان او اهداف درلودل دي. ګورئ موږ تاسې خدای جل جلاله په قرآن کریم کې څو ځایه تاکید کوي چې انسان موږ بېهوده نه دی پیدا کړی، د یو هدف لپاره پیدا کړی دی چې هغه هدف باید وپېژني او هغه اهداف ته خپل ځان ورسوي. اوس د مسله کې دوه نور مسایل مطرح کېږي چې موږ دایره د اعمالو دي. یو هغه دایره د اعمالو چې په موږ حاکمه ده، یو دا چې موږ پرې حاکم یو. کومه چې حاکمه ده دا چې استاد مشال افغان پیدا سوی، مسلمان پیدا سوی، دې کې د ما هیڅ شی، هیڅ کار یا د ما هیڅ لاس نه رسیږي، مګر همدا چې زه کولی شم یو ذهني هوساینه ولرم، فزیکي هوساینه ولرم، اقتصادي هوساینه ولرم، دا هغه دایره د اعمالو ده چې زه پرې حاکم یم، او دا دایره د اعمالو کې زه کولی شم تغیرات راوړم. حتی ځینې مسایلو کې مطرح کېږي چې دعا کولی شي حتی ستاسو تقدیر تغییر کړي. که چیرې زه وغواړم چې ذهني هوساینه ولرم، باید سربیره ده چې روحاني هوساینه ولرم، په څنګ کې مالی هوساینه او فزیکي هوساینه ولرم. او هغه مسله چې ذهني هوساینه مختل کوي، اول مسله کې ما تاسو ته ویل چې باید موږ رواني هوساینه ولرو، عبادات. موږ داسې که متوجه سوي یئ حتی چې موږ د یو مونځ قضا کېږي څومره زموږ ذهن خرابېږي، هغه ذهني هوساینتیا هم له منځه ځي. دویم ګام کې ما ویل چې انسان په ژوند کې اهداف ولري، هیڅ کله د داسې مشکلات سره نه مخامخ کېږي چې ذهني هوساینه له منځه لاړه شي. ولې؟
څه وخت کې موږ له ذهني هوساینې په کوم وخت کې سبب د دې کې چې موږ ذهني هوساینه خپل لاسه ورکړو هغه وخت کې چې موږ هدف نه وي معلوم برنامه ونه لرو مهالویش ونه لرو دا سبب د دې کې چې موږ ذهن درهم او برهم واوسي او بالاخره هغه ذهني هوساینه له منځه لاړه سي. دریم ګام کې د انسان خپله هغه تمرین یا هڅه کول په فزیکي ژوند کې موږ تاسې هر څومره چې انسان په کاروبار باندې مصروف اوسي له وظیفې سره مصروف اوسي یو مشخص برنامه باندې کار وکړي هغه یو ذهني هوساینې ته رسېدلی شي. او په څلورمه مسله کې د خپل اجتماعي ژوند ځینې نزاکتونه مراعتول موږ تاسې په ذهني هوساینه کې که موږ هغه نزاکتونه یا هغه اړیکو کې انعطاف ونه لرو دا سبب د دې کې چې موږ ذهني هوساینه له منځه لاړه شي. تاسې به ډېر کله متوجه سوي یئ زموږ په خبرو باندې یا زموږ په اعمالو باندې کله کله زموږ هغه نږدې خلک زموږ نه خفه کیږي نو دا سبب د دې کې چې موږ ذهني هوساینه له منځه لاړه سي. او دغه څلور مسایلو کې باید موږ ډېره توجه وکړو تر څو وکولی سو یو ذهني هوساینه ولرو. سلامت اوسئ. ستانکزی صاحب څه کول پکار دي یا کوم کارونه دي چې هغه موږ ته ذهني هوساینه راکولی شي څه باید وکړو؟ ذهني هوساینه کې خاول موږ تاسې د لپاره چې ذهني هوساینه ولرو په اول قدم کې هغه اول مسایل به مطرح کړل چې روحاني هوساینه ده چې باید موږ همیشه شکرګزاري وکړو په خپل شته نعمتو باندې که یو انسان غواړي چې ذهني هوساینه ولري همیشه باید شکرګزاره واوسي. شکرګزاره د هغو نعمتونو چې لري مګر موږ تاسې کله کله داسې یو غفلت کې ځو د غفلت خوب کې ځو چې هغه شته مسایل مو له یاده وځي هغه کوم مسایل چې نه لرو د هغه لپاره دومره سوچ کوو دومره فکر کوو دومره لټه کوو چې بالاخره هغه شته مسایل مو له یاده وځي او هغه ځای کې موږ تاسې په هغه شته مسایلو ناشکري وکړو. دوهم مسله کې ځان ته ارزښت ورکول لیدونکي په دې موضوع انشاءالله بهتره درک کوي له دې لپاره چې موږ تاسې هر یو په خپل ژوند کې یو تجربه لرو هر ځای کې هر محیط کې که تاسې ځان بې ارزښته حس کوئ دا سبب د دې کېږي چې تاسې هغه ذهني ارامتیا له منځه لاړ سي. که تاسې غواړئ چې ذهني ارامتیا ولرئ یا ذهني هوساینه ولرئ په اول سر کې تاسې باید ځان ته یو ارزښتمند فرد فکر وکړئ. ارزښتمند فرد په ده مفهوم چې ته خپل لباس ته خپل رفتار ته خپلو خبرو ته ارزښت قایل سه. اکثریت اوقات موږ له دې نه شکایت لرو چې زموږ خبرو ته توجه نه کیږي یا زموږ اعمالو ته توجه نه کیږي یا داسې انګیرو چې گویا ټول موږ پسې بد وایي. دا زموږ ذهن دی زموږ ذهن داسې دی لکه د اسب اسپار هغه د اسب جلاب ورته وایي په پښتو کې چې هر طرف ته وي چې په همغه طرف ته ځي قرار کړی دی چې په غرو یې وخیځوي په غرو وخیځي او که په صافه لار ځي په صافه لار ځي یعنې هغه جلاب یې زموږ لاس کې دی. ذهن هم همدغسې خاصیت لري که چیرې تاسې وغواړئ چې ذهن په یو هوسا لار باندې بوځئ معلومدار ده چې یو هوسا او ذهني هوساینه به لرئ تاسې به فزیکي هوساینه لرئ. او که چیرې ستاسې عزت نفس یا ځان ته ارزښت ورکول مو ډېر کم وي فیصدي ډېره کمه وي دا سبب د دې کېږي چې همیشه وځورېږئ او همیشه سبب د دې کېږي چې هغه ذهني هوساینه له منځه لاړه سي. له دې لپاره چې ته د ځان په مقابل کې داسې یو بد تصویر لرې داسې یو منفي تصویر لرې چې هیڅکله تا نه پرېږدي چې ته یو ذهني هوساینه یا ذهني ارامتیا ولرې. همیشه په همدې سوچ کې چې دا کار به څنګه سي دا کار به څنګه سي مثبت اړخ ته یې فکر نه کوئ مګر منفي اړخ ته یې فکر کوئ. همدا سبب د دې کېږي چې ذهني هوساینه له منځه لاړه سي. اساسي ګام د دې په ذهني هوساینه کې دا دی چې تاسې ځان ته ارزښت ورکړئ. یعنې که چیرې تاسې ونه اوسئ دنیا هیڅ ارزښت نه لري. که زه د ونه اوسم نور د ما شته خلک یا شته اجتماع به څه ارزښت ولري. نو دا سبب د دې کېږي ستاسې ځان ته ارزښت ورکئ او هغه ځان ته ارزښت ورکول سبب د دې کېږي چې خپل فزیک ته خپل روان ته تاسو توجه وکړئ. استاد ژوند دی او په ژوند کې موږ ډېر کله مصروفیتونه هم زیات لرو او مصروفه بوخت پاتې کیږو او ځینې حالات داسې وي چې په وروستیو کې زموږ په ذهن باندې بوج او فشار هم زیات وي. خپله د دغه ذهني هوساینې لپاره به کوم تفریحي به کړنې دي چې ترسره یې کړو وخت ورکړو ځان ته او هغه فعالیتونه موږ ترسره کړو تر څو هوساینه ذهني ورسره موږ ولرو؟ مهالویش د ذهني هوساینې اساس دی. په هغه مهالویش کې باید یو شی چې مخاطبین یا لیدونکي غلط برداشت نه کړي چې ما په اول خبرو کې دا وویل چې اقتصادي هوساینه. ما اقتصادي هوساینه یو برخه یا اساس ده د ذهني هوساینې.
که چېرې موږ اقتصادي ستونزې ولرو دا سبب د دې کېږي چې موږ له ذهني هوساینې نه فاصله واخلو او بالاخره ځینې مشکلات سره سر و ګریوان شو. نو اساس دا دی چې هغه بر علاوه د اقتصادي هوساینه، مالی هوساینه باید موږ ولرو، فیزیکي هوساینه ولرو. فیزیکي هوساینه یعنې زموږ هغه فیزیکي کار باید په یو معلومه اندازه ووسي. دا ټول راګرځي د تاسې هغه آخرني سوال ته چې موږ باید مهالویش ولرو، څنګه کولی شو ذهني هوساینې ته لار پیدا کړو. ګورئ دوستان، یو اساسي ترین مسئله دا دی چې یو تکراری کار تکراری نتیجه لري. که چیرې موږ هر ورځ یو تکراری کار وکړو، معلوم داره ده چې موږ بالاخره خسته کیږو، هغه ذهني هوساینه هم له منځه ځي. اساس د دې لپاره چې موږ وکولی شو ذهني هوساینه لاسته راوړو، اول دا چې پوره خوب کول. پوره خوب کول یا د خوب هغه ټایم مشخص ټایم کې ویده کیدل. موږ تاسې اکثریت که لیدلي 2 بجې د شپې ویده کېږي، 12 بجې د شپې ویده کېږي، 1 بجې د شپې ویده کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ذهني هوساینه له منځه لاړه سي. راځو مثبت بود ته باید د موږ تاسې خوب کافي خوب واوسي تر څو وکولی شو ذهني هوساینې ته ورسېږو. په څنګ کې هره ورځ 30 دقیقې اقلا که زیات نسئ کوئ، 30 دقیقې ورزش تاسې هره ورځ وکئ. 30 دقیقې ورزش سبب د دې کېږي چې تاسې ټول عضلات یا ټول هغه عصبي رګونه په تحرک کې راسي او بالاخره یو فیزیکي او ذهني هوساینې ته لار پیدا کوي. ورزش داسې یو مسله دی، صحیح ده چې تاسې فزیک به لږ څه نه څه ستړی سي، مګر هم ذهن هم لا تازه کېږي، ذهن هم لا فعالېږي. او په څنګ کې له دې لپاره چې ذهني هوساینې ته ورسېږو، مطالعه کول. د ذهني هوساینې لپاره یگانه ورزش پیشنهاد کېږي په معنوي بڼه کې هغه مطالعه کول دي. یو فزیکي بڼه کې رسې موږ تاسې جیم ته ځو، ورزش کوو، فوټبال کوو، فټنس کوو، کور کې منډه کوو یا نور حرکات ځو په خپله کور کې چې ځو یو هغه، مګر معنوي بود کې چې کوم ورزش مطرح کېږي هغه مطالعه کول دي. که تاسې غواړئ چې یو ذهني هوساینې ته ورسېږئ، مطالعه وکئ. مطالعه موږ تاسې کله چې موږ خواړه خورو، زموږ معده د یو موټی قدر دی که نه، مګر هم کله وخت موږ له ده کره زیات شیان خورو. دا ولې چې زموږ معده ارتجاعي خاصیت لري، یعنې غټېدلی شي. په مغز کې یو مسله چې زه اکثریت ورته متوجه شوی یم، په مغز باندې هر څومره د مطالعې له بوده چې فشار راسي عموماً توصیه کوي. بعضې اوقات موږ تاسې لیدلي چې یو نفر اصلا مدیریت نه یې ویلی، اصلا رهبریت نه یې ویلی، مګر هم یو ښه مدیر دی، یو ښه رهبر ده. دا ولې هغه خلک چې ډېر مطالعه لري هغه ناخودآګاه مدیر منځته راځي. له دې لپاره چې مغز توسعه پیدا کړي، او کله چې مغز توسعه پیدا کړي نو یو انسان ښه کولی شي چې تصمیم ونیوي او ذهني آرامتیا یا هوساینې ته ورسیږي. ستانکزی صاحب که راشو د دوستانو اړخ ته، د ژوند چارې ځینې وخت دومره زیاتې شي چې موږ نه هغه زموږ ملګري یا دوستان هم پاتې کېږي او حتی زموږ د کورنۍ غړي هم همداسې چې ورته وخت ورکول زموږ له لاسه نه کېږي او یا هم موږ نشو کولی چې خپل فامیل یا ملګرو دوستانو ته هم وخت ورکړو. ذهني هوساینې په برخه کې به دغه اړخ که راواخلو، که چېرته دوستانو ته هم موږ وخت ورکړو، د کورنۍ غړو ته وخت ورکړو، د دغه تاثیرات څه دي؟ دا کوم سوال ستاسو مطرح کړو، دا د ذهني هوساینې هغه ارزښت ته راجع کېږي چې د ذهني هوساینې ارزښت دی. موږ که چیرې ارزښت ته راسو همدغه اړیکې مطرح کېږي. د ذهني کله چې موږ ذهني هوساینه ولرو، موږ ښه کولی شو ښې اړیکې ولرو، له فامیل سره، له مور سره، له پلار سره، له ورونو سره، له خورګانو سره، له ملګرو سره ښې اړیکې ولرو. که راسې یو بل بود دی چې موږ متقابل تاثیر بل ته موږ په ذهني هوساینې څومره تاثیر غورځوي، همدغه مسله ده. څومره چې موږ تاثیر غورځوو، برخلاف هغوی هم تاثیر غورځوي. که چیرې موږ یو ښه ټولنه کې یو ښه ملګری ولرو، معلومدار ده چې موږ ذهني هوساینې ته رسیږو. مګر همداسې یو ملګری وي چې هغه په هزاریو مشکل باندې گرفتار وي او له روحاني هوساینې لرې وي، نو دا سبب د دې کېږي چې موږ هم هغه ذهني هوساینه له منځه لاړه شي. د دې لپاره چې یو معروفه جمله ده، وایي که تاسې 5 له هغو اشخاصو سره وګرځئ چې هغه اصلاح وي، د خدای په لاره روان وي، د سنت او شریعت په لاره روان وي، نو که 5 هغه یې 6 یې ته معلومدار ده چې تم د هغوی په هغه لار باندې ځې. مګر هم که 5 داسې خلکو سره ته وګرځې چې قرار د دې وي چې هغوی ښه خلک نه وي، په اجتماع کې ښه نمونه لري، ټولنه کې ښه نمونه لري، نور 6 به یې ته نور ده کې معلومدار ده چې تا ذهني هوساینه له منځه ځي. شاید په اوله ورځو کې هغه گردش یا رفتار یا اړیکې لږ خوندورې واوسي، مګر هم پاسه پاسه ذهني هوساینه له منځه ځي. ذهني هوساینې اساس دا دی چې موږ تاسې له درون نه هر ترتیب جوړ کړو.
کوم خلکو سره وغږېږم، کوم خلکو سره اړیکې ولرم، له فامیل سره څنګه اړیکې ولرم. ما مخکې تاسو ته یو ښه مسله مطرح کړله چې ځان ته ارزښت ورکول دا سبب د دې کېږي چې موږ په ډېر په اسانې ذهني هوساینې ته ورسېږو. دا څنګه؟ له ده لپاره چې که چیرې موږ ځان ته ارزښت ورکو خو له ارزښتمندو خلکو سره ګرځو، له ارزښتمندو خلکو سره قد پورته کېږو. که موږ ځان ته ارزښت ورکو خو نورو ته هم ارزښت ورکو، ښو خلکو ته ارزښت ورکو. مګر که چیرې زه ځان ته ارزښت ورنکړم، معلومداره چې بې شخصیتو خلکو سره یا هغه خلک چې شخصیت درجه ډېره ټیټه ده په ټولنه کې مجبوره سه له هغو سره وګرځم. دا سبب د دې کېږي چې موږ هغه ذهني هوساینه هم له لاسه لاړه شي. دغه څلور ګزینې چې ما مطرح کړی چې اول یې ورزش و، دوم یې معنوي ورزش و چې مطالعه کول ول، ښې اړیکې درلودل و د فامیل سره، د دوستانو سره، له ملګرو سره. زه اکثریت دا وایم بخصوص د ذکور ځوانانو لپاره چې تاسو کوشش دا وکړئ چې یو ملګری ولرئ، ښه ملګری ولرئ. دا د ده لپاره چې نن اجتماع په ډېرې بښنې سره په تاسف سره زه دا خبرې کوم، زه خپله اجتماع کوم، زه خپله یو ځوان یم، خو تر حد اکثر ما چې لیدلي دي اکثریت ځوانان عمل لري چې دا خپله سبب د دې کېږي چې ذهني هوساینه له منځه لاړه شي. مګر هم یو مدت که راسو ځوان داسې فکر کوي چې دغه خپله سګرټ یا خپله دغه نور هغه نشاور توکي چې دي شاید موږ ذهني آرامتیا ته ورسوي، په حال د دې چې دغه مسله چې دی ذهني آرامتیا له منځه وړي په مرور د زمان. تاسې داسې یو مرحلې ته رسېږئ چې تاسې ذهن وچېږي، ستاسې مغز وچېږي، ستاسې عصبي رشتې وچېږي، له منځه ځي. صحیح ده چې دفتن لپاره یعنې د لنډ وخت لپاره دا هوساینه تاسو ته درکوي، مګر هم د طولاني مدت لپاره هیڅکله تاسو ته هوساینه نشي درکولی. نو دا ځوانانو ته پیغام دا دی چې هیله دا دی چې له دو شیانو تاسو لرې واوسئ، له ده لپاره چې تاسو آینده کې فامیل لرئ، خانواده لرئ، کورنۍ لرئ، او هغه مسله کې تاسو باید ذهني هوساینې ته فکر وکړئ. نو دغه کوتاه مدت یا لنډ مدت ته ذهني هوساینې ته فکر مه کوئ. خیر اوسئ. ستانکزی صاحب څنګه کولی شو چې منفي افکارو ته کار وکړو، هغه له منځه یوسو او یا هم کنټرول یې کړو؟ دماغه تکراري خبرې راځي که نه. ما ویل چې کله موږ ځان ته ارزښت ورکو ځینې وخت یا ځینې حالات داسې وي چې موږ کومې کړنې موږ ترسره کوو بار بار له موږ نه ترسره کیږي، هغې سره موږ خپل ذهني هوساینه له لاسه ورکوو. یعنې نشو کولی چې موږ ذهني هوساینې ته په اسانۍ سره لاسرسی ولرو. ځینې حالات داسې وي، ځینې کړنې داسې وي چې هغه موږ نه بار بار ترسره کیږي. په کوم ډول باندې کولی شو چې موږ د دغه منفي افکارو مخه ونیسو؟ د حل لاره څه کیدی شي؟ انضباط کله چې یو انسان په ژوند کې ډیسپلین یا انضباط ولري، هیڅکله یو اشتباه کار د دویم ځل لپاره نه انجاموي. مګر تاسې مشکل هم دا دی چې کله یو منفي کار نه په حال د دې چې نتیجه اخلو، منفي نتیجه اخلو، مګر هم بیا هم په آینده کې له هغه مشکل سره مخامخ کیږو او هغه بیا انجامو. نو اساسي مسله د منفي افکارو لپاره دا دی چې موږ تاسې که چیرې ډېر پیچلي یئ په منفي افکارو کې ویې لیکئ. که تاسې یو غټه سطحه باندې لیدونکو ته مطلب دا دی که تاسې په یو غټه سطحه یا یو جګه سطحه باندې منفي افکار ستاسې وجود کې شتون لري ویې لیکئ په کاغذ باندې. نوټ شي باید. بیا هغه وخت کې ولې نوټ شي؟ بالکل دا مرسته هم کولی شي له موږ سره چې موږ زر متوجه کیږو چې دغه کړنه باید موږ بیا ځل لپاره تکرار نه کړو، ځکه زموږ په زیان وي. نوټ کول سبب د دې کېږي چې زموږ هغه تمرکز زیات شي په یو مسله باندې. فرض مثال منفي افکار دي، په هغه باندې زموږ تمرکز زیات شي او تمرکز زیاتېدل سبب د دې کېږي چې موږ هغه مسله ته یا منفي فکر ته راه حل پیدا کړو. سلامت اوسئ استاد محترم چې راسره په خپرونه کې وئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو. د خپرونې دوام مو د یو بله برخه پیل شوه. دغه برخه کې نو غواړو چې موږ کندهار ولایت ته ولاړ شو، هلته سر ورښکاره کړو، ګورو چې تازه نوي پېښ شوي موضوعات څه دي. البته له خپل ولایتي همکار څخه یې اورو. موږ او تاسې به همدلته یو. نن راسره د سکایپ له لارې ولایتي همکار مو قدرت الله رضوان
په لیکه دی غږیږو ورسره چې هلته په کندهار کې یو شمېر تازه موضوعات د هغې په تړاو باندې له موږ او تاسو سره مهم معلومات شریک کړي. دغه موضوع زه له تاسو سره یو ځل شریکوم. یو پکې د وچو میوو د صادراتو برخه ده چې نن سبا دغه د وچو میوو د صادراتو برخه کې څومره پراخوالی یا زیاتوالی راغلی دی او په دغه برخه کې ځینې ستونزې چې شته دی او یا هم غوښتنې د سوداګرو په هغې باندې به هم راسره وغږیږي. حکومت په دغه برخه کې څه ژمنې کړي دي او هغوی په دغه برخه کې څه ډاډ ورکوي. د دې ترڅنګ د شاتو فارمونو په برخه کې چې کوم فعالیتونه روان دي، د مچیو روزنه ترسره کیږي او د دې ترڅنګ حاصلات اخیستل کیږي، څومره حاصل ورکول کیږي او په څومره کچه باندې په کندهار کې د مچیو لپاره فارمونه موجود دي. په همدغه مسایلو او موضوعاتو ورسره خبرې اترې لرو. رضوان صاحب ته هم په خیر راغلی. سهار دی په خیر. ډېره زیاته مننه. زه په خپل وخت سره تاسو او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې یو ښه ورځ مو راپیل کړې وي. سلامت اوسئ. تاسو ته هم هرکلی وایم. په خیر راغلی. سهار مو نیکمرغه. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو چې د وچې میوو د صادراتو په برخه کې له موږ او لیدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دغه پروسه څنګه روانه ده او آیا په دغه برخه کې زموږ سوداګر ځینې ستونزې او غوښتنې لري یا نه؟ ډېره زیاته مننه. په کندهار کې هر کال د دوبي د موسم څخه تېرېدو وروسته بیا د مني د لومړي موسم څخه شروع د ژمي تر پایه د پسرلي تر اولو میاشتو پورې د صادراتو پیل کېږي، صادرات پیلېږي او دغه صادرات په ډېره زیاته کچه وي ځکه ټولې وچې میوې چې په دوبي کې په باغونو او نورو کرنیزو ځمکو څخه اخیستل شوي وي هغه وچې شوي وي او بیا صادرات آماده وي چې ټول د ژمي په سیزن کې چې دلته خلک سیزن هم ورته وایي د صادراتو سیزن ورته ویل کېږي په دغه وخت کې صادرېږي. نو په تېرو 9 میاشتو کې د کندهار څخه 363,000 ټنه څخه بېلابېل توکي بهرنیو هېوادونو ته صادر شوي دي چې په دغه توکو کې وچه او تازه میوه ده، طبي بوټي دي، معدنیات دي، د ډبرو سکاره دي، پنبه او یو شمېر نور توکي شامل دي چې دغه ټول د کندهار د سپین بولدک له لارې صادر شوي دي او په دې کې پاکستان، هند او امارات، کاناډا، امریکا، نیپال، ازبکستان، ترکیه او چین ته دغه صادرات شوي دي چې په ډېر زیاته کچه وچې میوې صادرات چې دي دا لومړی هندوستان ته دي، بیا پاکستان ته دي او بیا نورو هېوادونو ته دي. رضوان صاحب، موږ د نورو هېوادونو ترڅنګ چې دغه صادرات د وچې او د تازه میوې یاده مو وکوله چې د کندهار څخه نورو هېوادونو ته موږ صادرات لرو. راځو د داخل افغانستان څومره ولایتونو ته موږ واردات او صادرات لرو؟ افغانستان څخه د جنوبي ولایتونو لکه کندهار، روزګان، هلمند او همداراز زابل څخه موږ بېلابېل توکي لرو چې د هلمند څخه پنبه صادرېږي او ډېره زیاته پنبه هلته ترلاسه کېږي. همداراز غنم دي، غنم د هېواد څخه بهر نه صادرېږي، هغه خپله د لوی مصرف کېږي. نو د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو څخه وچ انځر ډېر مشهوره دي، همداراز کشمش دي، همداراز شکرپاره چې ورته ویل کېږي ډېره پورې چین ته صادرېږي. دغه توکي دي او د تېرو 9 میاشتو صادرات چې 363,000 ټنه دي دا د 301 میلیونه 900,000 امریکایي ډالرو په ارزښت دي. دا بهرنیو هېوادونو ته صادرېږي. نو تر ډېره د زابل او د زابل د میزانې ولسوالۍ او د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ انځر ډېر مشهوره دي، ډېر صادر شوي دي چې دا ډېره برخه هندوستان ته ده. همداراز د زابل ولایت شکرپاره او د روزګان ولایت شکرپاره ده چې ځینې هغه کشتان بولي، هغه هم بهرنیو هېوادونو ته په خاص ډول چین ته صادره شوې ده او یو شمېر نور کندهاري کشمش، ابجوش او دغه نور توکي دي دا هم په وچه میوه کې البته دا بهرنیو هېوادونو ته په خاص ډول هندوستان ته ځي. مننه. رضوان صاحب، راځو بلې موضوع ته چې د شاتو موضوع ده.
په کندهار کې د شاتو د فارمونو په تړاو را سره وغږیږئ، هلته د مچیو د روزلو په تړاو باندې او د دې ترڅنګ د حاصل په اړخ باندې. ډېره زیاته مننه. په کندهار کې دا مهال د مچیو 50 فارمونه موجود دي چې له جملې څخه د فارمونه فعاله دي او یوازې 6 کاله دغه فارمونو څخه 15,000 کیلو یا 15 ټنه شات ترلاسه شوي دي. دا د مسؤلینو په وینا د نور کلونو په پرتله زیات دي. که هم فارم لرونکي وایي چې 6 کاله د مني په موسم کې چې د ریحانو د ګل دا مراس کړي وو، خو بیا یې هم د شاتو تولید چې دا ډېر شو. خو یوه ستونزه موجوده ده، فارم لرونکي وایي چې دوی ته د کلونو شات چې دي دا پراته دي او بازار نه لري، ځکه پخوا چې وو لارې بهرني هېوادونو ته کله څه په خاص ډول سعودي او امارات ته صادرېدله. اوس تر ډېره پورې صادرات نشته او په کور دننه استعمالیږي. یوه دا ستونزه او بله دا ستونزه ده چې د پاکستان څخه هم ځینې بې کیفیته او ارزانه شات هېواد ته راځي، نو په دې خاطر یې د فارم لرونکو او د شاتو د پلورونکو بازار خراب کړي دي. نو کندهار کې مسؤلین وایي چې په راتلونکو میاشتو کې د کندهار په 2 ولسوالیو نیش او میانشین کې 15 نور د مچیو د روزنې فارمونه هم جوړېږي چې ورسره به د شاتو په تولید کې د پاموړ زیاتوالی راشي. همداراز مسؤلینو وویل چې دوی هڅه کوي چې تر یو حده پورې به شات ته بازار پیدا کړي، خلک تشویق کړي چې خپل وطني شات رانیسي او استفاده یې. دا چې د میوو په برخه کې او د شاتو په برخه کې را سره وغږېدلې، راځو دې ته چې په یو شمېر ولایتونو کې د نیالګیو کینولو لړۍ روانه ده. په کندهار کې بیا څنګه د نیالګیو کینولو په تړاو را سره وغږېږئ چې هلته هم دغه سلسله شروع شوې ده یا نه؟ ډېره زیاته مننه. په کندهار کې تر دې مهاله پورې د نیالګیو کښېنولو کوم پروګرام نه دی پیل شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د کندهار د زراعت ریاست او همداراز د کندهار د ښاروالۍ ریاست له لوري دغه پروګرام پیل شي. خو د جنوبي ولایتونو څخه د هلمند څخه د نیالګیو کښېنولو پروګرام پیل شوی دی او په هغه ولایت کې به 1,900 مثمر او غیر مثمر نیالګي او باغونه کښېښودل شي چې مسؤلینو په وینا به د هوا د پاکوالي تر څنګ هغه میوه لرونکي نیالګي چې دي هغه به حاصلات هم ورکړي او په اصلاح وطن ته به ګټه ورسوي. سلامت اوسئ. په کندهار کې د خوراکي توکو د بیو په تړاو هم له موږ اولیدونکو سره معلومات شریک کړئ. ډېره زیاته مننه. د خوراکي توکو بیې چې دي د کله چې ډالر لوړ شو ارزښت یې او افغاني راټیټې شوه نو د خوراکي توکو بیې ډېرې پورته شولې، خو برعکس کله چې ډالر کښته شو خوراکي توکو بیې تر ډېره حده نه دي کښته شوي بلکې لږ اندازه کښته شوي چې دا د خلکو دپاره یو لوی مشکل دی او خلک غوښتنه کوي چې دغه ستونزه باید حل شي او په اصطلاح د خوراکي توکو بیې چې څنګه د ډالر د لوړېدو سره لوړېږي، د ډالر د کښته کېدو سره بېرته دغه بیې ټیټې شي. نو خلک وایي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، د ډېرو مشکلاتو سره خلک مخ دي. نو دوی د حکومت په دې برخه کې غوښتنه کوي چې د بیې کنټرول ترسره کړي او همداراز پرې نه ږدي چې د افغانیو د یوې افغانۍ لوړېدو سره سوداګر او دکانداران توکي لوړ کړي او برعکس افغانۍ د ارزښت لوړېدو سره یې کښته نه کړي. نو دغه ستونزه په ټول هېواد کې موجوده ده او ټول خلک ورسره اخته دي. خلک تمه لري چې په دې اړه د لوړې کچې څخه اصلاحات رامنځته شي او دغه ستونزه د تل لپاره حل. رضوان صاحب په دې تړاو هم را سره وغږېږئ چې په کندهار کې د هوا ککړتیا لا هم شته یا نه له منځه تللې، په دغه برخه کې معلومات شریک کړئ. زه به په دې برخه کې
دا مهال کافي معلومات څخه نشته، خو دومره دی چې څومره د وړاندې موږ هم په دې راپور ورکړي وو چې خلک د هوا د ککړتیا سره مشکل کې دي، خو رژیم ته راتلو سره دغه مشکل ته یو حد حل شو، ځکه بارانونه خپل هوا صافه شوه او دا مهال په کندهار کې هوا سمه. ډېره زیاته مننه چې راسره په خپرونه کې وئ او په کندهار کې په یو شمېر نوو او تازه موضوعاتو مو راسره معلومات شریک کړه. ډېره زیاته مننه تاسو ټول لیدونکو ښه ورځ غواړم. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم چې راسره یاستئ. ولایتي همکار مو و په کندهار کې په تازه موضوعاتو باندې له موږ او تاسو سره معلومات شریک دا چې د بیو د خوراکي توکو د بیو په برخه کې څومره کنټرول راغلی دی او روان وضعیت څه ډول دی. د دې ترڅنګ د وچو میوو د صادراتو او ترڅنګ یې د تازه میوو د صادراتو په برخه کې او د شاتو د فارمونو په برخه کې له موږ او تاسو سره معلومات شریک کړه. لنډه دمه لرو، د خپرونې نورې برخې هم لا شته، البته وښه مطلب اماده ده چې مطلب د څه په تړاو دی راځئ په ګډه یې ګورو. نورې برخې لا هم شته، زموږ لیدونکي اوسئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام دی او د خبر برخه پیل شوه ده چې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو د نن او د پرون ورځې تازه او روان خبري راپورونه څه دي له خپلې همکار یاسمین صافۍ اورو. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم. اغلې صافۍ په خیر راغلې، سهار د نیکمرغه. ډېره مننه سوله جان، سلام تاسو ته هم ستاسو هم سهار په خیر په دې هیله چې ښه سهار به دې پیل کړی اوسي. سلام درنو لیدونکو، سهار مو په خیر. د روڼ سهار خپرونه ده، بیا هم د خبر برخه را رسېدلې ده. نن بیا هم د بېلابېلو برخو څخه خبرونه لرم چې درته به یې وړاندې کوم. لومړی خبر هم د سوداګرۍ په هکله باندې دی، جزئیات د خبر له مخې بیانوم. د افغان او قزاقي چارواکو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا بحث شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په کابل کې د قزاقستان سفیر ګریز ایکسباسوف د یاد وزارت له سرپرست نورالدین عزیزي سره لیدلي دي. د خبرپاڼې له مخې دواړو لورو په الماتا ښار کې د افغان سوداګرو لپاره د یو سوداګریز مرکز پر جوړولو او دواړو هیوادونو ترمنځ د قراردادونو په تړاو د ترسره شوو ژمنو د عملي کېدلو په تړاو خبرې کړي دي. د دې لیدنې د جزئیاتو پر دوام راغلي چې په افغانستان کې د قزاقي سوداګرو د پانګونې او په کابل کې د قزاقستان د سفارت لخوا افغان سوداګرو ته د ویزې د صادرولو په تړاو د اسانتیاو رامنځته کېدلو په اړه هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه شوي دي. د ریاست الوزرا په تړاو باندې هم خبر دی. د ریاست الوزرا دفتر رئیس ملا عبدالواسي په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره کتلي دي. ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ملا عبدالواسي هیله ښودلې ده چې چین د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه کې خپلې هڅې څخه دریغ نه کوي او واخان لارې په پرانیستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او تګ راتګ هم زیات شي. د خبرپاڼې له مخې بل لور ته ژاو شینګ ویلي چې چین په نړیوالو غونډو کې له افغانستان ملاتړ کړی دی او د تیر په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شوي دي چې یوازې په تیر کال کې د 11,000 افغانانو ته د ویزې اسانتیاوې هم برابر شوي دي. د اقتصاد وزارت سرپرست وزیر په تړاو باندې هم خبرې اترې دي چې دوی لید کاته ترسره کړي دي. جزئیات د خبر له مخې بیانوو. د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف د افغانستان لپاره د ناروې له ښارزفیر پیر البرت الساس سره لیدلي دي. دغه وزارت وایي چې په لیدنه کې سرپرست وزیر دین محمد حنیف پر افغانستان د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو او د هیواد پولي شتمنیو د ازادېدلو غوښتنه کړې ده. بل لور ته د ناروې سفیر د محدودیتونو او پراختیایي مرستو د بندیدلو سربیره د اقتصادي پروګرامونو مدیریت او پلي کول اسلامي امارت لویه لاسته راوړنه بللې ده. یاد هیواد سفیر د غراض په ناسته کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ هم ورکړی دی. نو تېره ورځ د اقتصاد سرپرست وزیر سره د ناروې د سفیر لید کاته ترسره شوي دي. په افغانستان کې اقتصادي لاسته راوړنو په تړاو باندې د ناروې سفیر ویلي سره لدی چې د افغانستان ملي پانګه کنګل شوې ده، خو بیا هم په افغانستان کې اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ کېدلی شي. نو که په هره برخه کې وي لکه څنګه چې د پیل خبر و، که د قزاقستاني چارواکو سره کتل کېږي یا د ناروې هیواد دی یا ورته نور هیوادونه که د افغانستان سره د اقتصادي مسایلو په هکله باندې خبرې کوي، افغانستان کې د پانګونې په هکله باندې دوی خبرې کوي، دا د افغانستان د اقتصادي راتلونکي لپاره او مثبت ګامونه کېدای شي.
د چین ته د سوداګریزو توکو د بار یا هم د لیک په تړاو باندې هم خبر دی. په سوداګریزو توکو بار ریل ګاډی له چین څخه د افغانستان پر لور حرکت پیل کړی دی. د دې هېواد رسنیو راپور ورکړی چې یو بار وړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هېواد د چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور باندې روان شوی دی. د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کېږي چې له 1200 تر 1500 ورځو پورې به افغانستان ته راورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګریزو وسیلو وسایلو لیږدولو یوه نوې لاره بللې ده. ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان په تېرېدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي. د معلوماتو پر بنسټ په دې ریل ګاډي کې د چین د مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. بل خبر هم چین ترهګرې ډلې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بللی دی. نو په دې تړاو باندې بشپړ راپور دی بیانوي. چین ترهګرې ډلې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو لپاره ستر ګواښ بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې وسلوالې ډلې هم د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ هیوادونو امنیت لپاره جدي ګواښ دی. فوکونګ د امنیت شورا په دې غونډه کې د منځنۍ اسیا او شانګهای همکارۍ سازمان پر غړو هیوادونو هم غږ کړی چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي امارت ملاتړ دې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د بیجینګ استازي د غرض له اسلامي امارت هم غوښتي چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. نو تازه تېره ورځ سولې د امنیت شورا غونډه وه. نو په دې غونډه کې بېلابېلو هیوادونو خپل نظرونه درلودل. د چین نظر هم دا و چې دوی په نړیواله کچه باندې ټینګار د دوی پر دې و چې د ترهګرۍ سره باید مبارزه وشي. همدارنګه تر دې وړاندې سولې که وګورو روسیې هم د پاکستاني چارواکو سره البته د روسیې سفیر کوم چې په اسلام آباد کې دی د ویلي و چې په خپلې وروستۍ مرکه کې چې په پاکستان او افغانستان کې باید د ترهګرۍ سره مبارزه وشي. همدارنګه په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لاسته راوړنې هم ستایلې وي. او په ټوله کې که وګورو په دې تړاو باندې وړاندې هم د حکومت له لوري مختلف نظرونه څرګند شوي دي. موږ او تاسې د امنیتي او تصفیوي کمیسیون راپور درلودلو چې دوی د وسلوالو ډلو په هکله باندې د پاکستان پر وړاندې نظر درلودلو. د پاکستان نظرونه هم د اسلامي امارت پر وړاندې شتون لري. ډېره زیاته مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. د خپرونې دوام د وروستۍ برخه پیل شوه. وروستۍ برخه کې نو نن راسره محترمه ډاکټر صاحبه سونیا احمدزۍ میلمنه ده. غږیږو ورسره کله چې یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي یا یو حادثه کیږي. طبعا چې یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي یا یو حادثه کیږي، موټرې سره ټکر کوي، نو هلته یا مرګ ژوبله وړي هیوادوالو ته او یا هم ځینې ټپي او زخمیان کیږي. په دغه ډول حالاتو کې د عامه خلکو یا د نورو هیوادوالو مسؤلیتونه څه دي، څه باید ترسره کړي په دا ډول حالاتو کې، او د دې ترڅنګ کله چې دغه زخمیان او ټپیان روغتون ته انتقالیږي نو هلته باید ډاکټران له دوی سره څه ډول برخورد وکړي او د دوی ساتنه او ترڅنګ یې درملنه باید څه ډول وي. په همدې تړاو باندې له ډاکټر صاحبې اغلې احمدزۍ سره غږیږو. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم. ډاکټر صاحبې په خیر راغلې، سهار دې په خیر. مننه. درود و سلام بر شما و به بیننده های عزیز تلویزیون جهانی شمشاد تقدیم می کنم که هر دیدارتان برای ما تجدید خاطرات است و ساختن خاطرات جدید. خوشحاله اوسئ. هیله ده چې تاسې هم یو ښکلی سهار پیل کړی وي. مننه کوم. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو که چېرته یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي زموږ مسؤلیت هغه وخت کې څه دی او څه باید وکړو؟ خب به من حیث شهروند که در یک مکان حادثه ترافیکی رخ میده و یا هر آن حادثه دیگه مسئولیت ما هی است که باید عاجل امی شخصی که در این تصادم زخمی شده و یا برش صدمه رسیده باید اقدامات اولیه را اگر توان ما باشه برش انجام بدیم و اگر توان ما نبود ایرا عاجل به یک بخش صحی مراجعه میدیم. هغه کسان چې بیا ټپیان وي هغوی سره لومړنۍ مرسته باید زموږ څه وي؟ خب کسایی که زخمی هستند اولین اقدامات ما هی است که باید از
خونریزی که دارند در وجودشان به من حیث یک شهروند باید اقدامات خود که به شکل آموزش دیده خود میتونیم برش انجام بدیم تا از پیشگیری خونریزی و یا هزاران مرض دیگه که مثلا بیهوشی، حالت شوک سرشان میآید و یا حالت علائم حیاتیشان تغییر میکنه، باید در مقابل از پیشگیری شود. نن سبا بیا دغه ترافیکي پیښې خصوصا زموږ په افغانستان کې زیاتې دي او په دې وروستیو کې بیا موږ شاهدان د دې چې په یو شمېر ولایتونو کې په غزني، ننګرهار او په هلمند کې بیا ځینې پیښې رامنځته شوې چې هغه کې بیا ټپیان او تر ډېره نو مړي هم درلودل. راځو دې ته چې کله موږ یو ټپي شخص ګورو د هغې سره باید زموږ برخورد څه ډول وي، څه ډول چلند ورسره وکړو؟ خب برخورد ما این است که باید به شکل آرومی امروی نفر مقابل که در تصادم ضرر دیده باید به شکل آسانیش همراه از او برخورد کنیم تا برخورد کنیم که تا همین تصادمی که برش صدمه رسانده بیشتر از او باید نبینه و برش اعتماد به نفس بدیم. باید به شکل حرکتش زیاد نکنیم، افزایش ندیم، باید کاهش یابه، چون از تصادم زیادترش باید جلوگیری شوه. ځینې کسان داسې وي ډاکټر صاحبې چې کله یو پیښه ګوري او هغه پیښه کې یا په حادثه کې مثلا یو کس ژوبل یا ټپي شوی وي، هغوی د فتن دې ته اوبه راوړي چې اوبه وڅښي، دی ارامه شي. دغه کړنه څنګه ده؟ خب به خاطر در او حالت سرازی نفر که صدمه میبینه سرازی حالت شوک میآید و سرازی حالت شوک میآید دفتنی به خاطر به حال آوردنش آب استفاده کردن درست هست، اما ما بعدش باز برش ضرر میرسانه. یعنی په دغه برخه کې موږ باید پاملرنه ولرو چې په دغه ډول حالاتو کې هم د فتن یو څوک چې زخمی وي هغوی باید اوبو نه استفاده ونه کړي او ورته یې ونه کړو. یو څوک که چېرته بیا مثلا خونریزي ولري، وینه یې جریان ولري او هغه شدید زخمی او ټپي اوسیږي، هغه وخت کې څه کول پکار دی، ورسره باید څه وکړو؟ خب در اون زمانی که شخص تصادم دیده خونریزی داره باید ناحیه‌ای که صدمه دیده و خونریزی داره او باید شخص سفت همراه یک تکه و یا همراه هر آن چیزی که در دسترسش است همراه از او محکم بگیره تا از خونریزی زیادتر جلوگیری شود. اکثره وخت کې که دغه ډول حادثو یا پیښو سره موږ مخ کېږو چې هغه د موټرې ټکر کړي وي یا د موټر سایکلې د رشکو سره یا رشکې د موټرو سره، هلته زخمیان هم وي او بیا ډېر کله مړي هم وي. کله چې بیا موږ ګورو چې زخمیان هم ډېر دي او دلته مړي هم شوي دي، ځینې هیوادوال زموږ خپل ژوند له لاسه ورکړی، هغه د مړو سره باید څه وکړو؟ خب در تصادمی که هم شخص وفات شده است و هم شخص زخمی شده است، خب شخصی که وفات شده است او خود زندگی خود دیگه از دست داده، خب فعلا باید توجه زیاد ما به شخصی که زیاد زخمی شده به او باشه، چون او یک امید دوباره به زندگی خود داره. بیا ډېر کله داسې حالات هم راځي په حادثو کې چې ځینې کسان که زخمی کېږي، بیا ځینې داسې وي چې د هغوی هډوکي ماتېږي، د هغوی د هډوکو ضربه یا هم په دغه برخه کې زیان ویني، هغوی سره څه کول پکار دي، څه ډول مرسته باید ورسره وکړو چې هغوی بیا ګرځېدلی هم نشي، نه جګېدی شي؟ خب اشخاصی که در تصادم ضربه دیدن و یا در هر عضو بدنشان شکستگی ها به وجود میاد، مسئولیت شهروند و یا مسئولیت کسی که در او حادثه است، مسئولیتش این است که باید شخصی که تصادم دیده او را اجازه نده که حرکت کنه، چون حرکت زیاد از این موجب میشه که همین تصادمی که دیده زیادتر شده بدنش. دیگه مسئولیت ما این است که باید از حرکات زیاد این جلوگیری کنیم. کله چې مثلا بیا داسې کسان وي چې هغوی په دغه ډول پیښو سره مخ کېږي، بېهوشه کېږي، په خپل حالات کې نه وي، د دغه ډول که هغه کسان خپل ژوند یې اکثرو له لاسه ورکړی وي، اکثر یې زخمیان وي، ځینې داسې وي چې هډوکي مات وي یا هم د وجود باطنا برخه کې دوی زیان لیدلی وي، ځینې بیا داسې وي چې هغوی بېهوشه وي.
هغوی سره باید څه ډول مرسته موږ وکړو؟ اشخاصی که سرشان شاک میان، حتی بیهوش میشن، زفتیت سرشان میه، این اشخاص ما در هوای باز باید به دسترس قرار بدیم، هوای باز بگیرن و بانیم استراحت بکنن تا یا اینا پس به حالت عادی خود بیاین و از این شوکی که در حالت حادثه دیدن بیرون شون. که چېرته مثلا تنفسي ستونزه یو کس په دغه پیښه کې ولري او یا هم پیدا کړې وي، په دغه ډول په دغه برخه کې موږ د هغوی سره څه ډول مرسته کولی شو چې هغوی د تنفس ستونزه لري؟ خب کسایی که در این حادثه مشکلات تنفسی دارن، اینا رو گفتم باید در هوای آزاد قرار بدیم. اگر در هوای آزاد نشد ما از کارکردهای وجود خود استفاده میکنیم و این نفر مقابل ما برش نفس از طریق خود به او تزریق میکنیم. یعنی هدف دا دی چې ځینې کسان داسې وي که هغوی چېرته بېهوشه وي یا هم ځینې کسان داسې وي چې هغوی خپل تنفسي مشکلات ورته پیدا وي او په هغه حالت کې د دوی تنفس نه وي، دغه ستونزه ورته پیدا وي. یعنې موږ څه پوه شو چې د خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دی بېهوشه دی یا کومه بله ضربه یې لیدلې ده یا مثلا کومه بله ستونزه او مشکل ولري، په دغه برخه کې نو کوم ډول اقدامات دي چې موږ په هماغه حالت کې باید ترسره کړو له دوی سره؟ یو خو دا و چې تاسو یاد وکړله چې موږ کولی شو خپل له طریقه هغې ته تنفس انتقال کړو. خب دیگه در تصادمات میتونه ویتالس هایشان تغییر کنه، علائم حیاتیشان تغییر کنه، ضربان قلبشان یا بیشتر میشه یا کمتر میشه و نبضشان ضعیف میشه، اصلا احساس نمی داشته باشن و این علائم حیاتیشان ما چک میکنیم و میفهمیم که نفر یعنی در حالت عادی است یا غیر عادی. دغه پیښې چې معمولا کله رامنځته کیږي نو سړکونه او لارې هم بندیږي ورسره، که چیرته دغه ډول حادثې رامخته کیږي یا رامنځته کیږي د سړکونو د بندیدو یا د لویو لارو د بندیدو لامل هم ګرځي، د دغه لارو د وضعیت د ښه مدیریت لپاره باید څه وکړو؟ خب در این حالت باید قدرتی که در وجود ما هست اول باید از قدرت خود به من حیث که همراه نفر زخمی شده آمدیم استفاده کنیم تا همین راهی که بند است شاید باز شوند و اگر باز نشد ما مجبور هستیم از اقدامات وحشیانه خود استفاده کنیم. ډېر کله کوچني ماشومان په کور کې چې وي راځو دې اړخ ته چې په کوچني ماشومان معمولا نو شوخ هم وي او کور کې ځینې داسې څیزونه که موږ د ماشومانو څخه په دغه برخه کې موږ بېغوري وکړو او لرې کې کېږدو، پاملرنه ورته ونه کړو، ډېر کله هغه بیا نو په کور کې په مشکلاتو ستونزې هم پیدا کوي. مثلا د برق سی ساکټ ده، که چېرته ماشومان نو هغې څخه استفاده کوي توان چې امکان د دې وي برق یې ونیسي، شاټ ورکړي او ځینې نور مسایل د ګاز نیونې برخه ده. راځو دې ته چې ځینې ماشومان داسې وي ګرمې اوبو سره دوی که چېرته په ځان باندې اچوي یا مثلا د تصادفاً دوی باندې دغه جوشې اوبه غورځېږي یا د جیک او یا هم مثلا د ترموز نه ځان یې سوځي. کله چې دغه ماشومان سوځي، پوستکی یې سوځېږي، په دغه ډول حالت کې باید څه باید وکړو؟ ځینې خلک داسې وي چې هغوی کورنۍ درملنه کوي ورته چې هغې سره ځینې نورې مشکلات هغه پوستکي لپاره پیدا کیږي. خب طفلایی که در اثر تصادمات مثلا تصادم سوختگی هستند، اقداماتی که باید در خانه برشان شود اولتر باید اقدامات سریع صورت نگیره که عاجل سرش آب سرد میگیرن بعض فامیلا و بعض فامیلا حتی از مواد خوراکی استفاده میکنن به خاطر سوزش اینا. خب به خاطر از این باید امی لباسی که در وجودشان از دفتنی امی لباس وجودشان خارج کنن از بدنشان، بعد ایره در هوای یخ سرد قرار بدن. بر علاوه از اینکه نباید سرشان آب یخ بدن اما باید در هوای سردی را قرار بدن چون از سوزش از این جلوگیری شود و بعدا عاجل ایره به مرکز صحی انتقال بدن. ډېری خلک داسې وي چې لکه څنګه تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه چې کورنۍ ځینې شیان وي چې حتی د رومي څخه دوی استفاده کوي یا د کریم څخه د غاښونو استفاده کوي چې کوم ځای سوځېدلی وي په هغه ځای باندې د غاښونو کریم لګوي او یا هم ځینې نور شیان دي چې د هغې څخه استفاده کوي. خپله دغه په کور کې دغه ډول عمل ترسره کول دغه کس چې سوځېدلی وي څه ډول زیان ورته رسولی شي؟
خب استفاده از این مواد شاید به مو لحظه به مریض اثر داشته باشه، شاید سوزش وجودش کمتر کنه و یا هر آن کار دمو صحنه شاید برش بکنه، اما مبادا بعد از او به پوستزی صدمه میرسانه، به جلدش صدمه میرسانه و با حالت حوالیش پس نمیایه نفر این پوستش دیگه. خب اینا خود دیگه تحلیل های امروزه هستن، ما بعدش فکر نمیکنن. مننه په زیان را سره وغږېدلې. راځو دې ته چې مثلا که هغه ترافیکي پیښې وي، یو کس پکې زخمي وي یا ځینې مړي انتقالیږي روغتون ته، او یا هم په کور کې داسې حادثې رامخته کېږي لکه څنګه چې د برق نیونې مسله ده یا د ګاز نیونې مسلې دي، او یا هم په جوش اوبو باندې د یو کور د فرد سوځېدل دي. که چېرته دغه ډول مریضان روغتون ته انتقالیږي، هلته بیا مسؤلیت د ډاکټرانو څه کیدای شي؟ څه باید وکړي؟ کوم ډول برخورد باید له دوی سره وکړي؟ درملنه په هغه وخت کې د دوی څومره اړینه ده ژر تر ژره؟ خب مسئولیت دکترها در این لحاظ در شفاخانه ای است که باید احساسات خود را در مقابل مریضا کنترل کنند، باید به شکل آرامش برخورد کنن امرای مریضا، بالخصوص امرای مریضایی که در حالت شوک هستند و یا هر آن مریضایی که میتونن در حالت شوک از آن چیز استعمال کنن، مثلا دواها استعمال میکنن در حالتی که سرشان قهر میآید و یا هر آن چیزی، باید امرای از اونا برخورد عالی داشته باشن و یا هر آن غضبی که سر خودشان آمده است نباید سر مریض بکشن. ځینې بیا ناروغان داسې وي چې هغوی د درد و تکلیف سره زیات وي، دوی به ورته بیهوشي ورکوي. خب او حالت است که یعنی خود مریض از حالت کنترل خود بیرون میشن و دکتر مجبور میشه که به مریض خود موادهای بده و یا دواهای استعمال بکنه که این حالت می نفر مقابل که مریض است آرام بخش شوه. ډیره زیاته مننه اغلی احمدزی چې راسره په خپرونه کې مو ګډون درلود. سلامت اوسئ. ښه نو قدرمنو لیدونکو، له تاسې هم مننه کوم. په یو شمېر موضوعاتو له ډاکټر صاحبې سره وغږېدلو، دا چې کله هم ترافیکي پیښې رامنځته کېږي، په دغه ډول حالاتو کې د عامه خلکو یا زموږ د نورو هیوادوالو چې هغوی عیني شاهدان هم وي، مسؤلیتونه څه کیدای شي، څه ډول مرستې باید په دغه برخه کې موږ وکړو. د دې ترڅنګ که چېرته مثلا په کور کې ځینې مشکلات پیدا کېږي چې هغه ځینې موږ پرې خبرې وکړلې او یاده مو تاسې ته وکړله، یا بیا هم مخصوص دغه د جوش اوبو باندې د یو فرد سوځونه ده، یا هم په یو کس که سوځېږي په جوش اوبو باندې او یا هم برق نیسي، ځینې نور حالاتو سره دوی مخ کېږي، ستونزو سره. په دغه وخت کې څه کول پکار دی فامیل او یا هم د کورنۍ غړو ته؟ کله چې بیا دغه ډول مریضان روغتون ته انتقالیږي، هلته د ډاکټرانو مسؤلیتونه څه دي او په کوم شکل یا په کوم ډول باندې باید د هغه مریضانو سره دوی برخورد وکړي؟ له تاسې نه مننه کوم. غواړم چې د شمشاد ټلویزیون ځینې ټولنیز ادرسونه زه له تاسې سره شریک کړم. که غواړئ چې خپرونه تاسې زموږ د بیا ځل لپاره وګورئ، تعقیب یې کړئ، که هغه د خبر برخه ده، که هغه زموږ خبري ټولګي دي، مختلفې برنامې دي د ټلویزیون، نو دغه ادرسونه چې زه اوس غواړم له تاسو سره شریک کړم، په دغه ادرسونو باندې دا چې کومې برنامې تاسو کولی شئ وګورئ، تاسو سره معلومات پرې شریکوم. لکه څنګه چې تاسو ته پلازما کې ښکاري، روڼ سهار د سهارنۍ خپرونې فیسبوک پاڼه ده چې تاسو کولی شئ هم په پښتو یا هم په انګلیسي کې په سرچ کې ولیکئ. نو البته روڼ سهار که په پښتو کې وي که په انګلیسي کې وي پیج راځي، لایک یې کړئ. در سره کولی شئ د روڼ سهار کومې برنامه چې موږ مخته وړې وي دغه هره برخه یې بېله بېله هلته اپلوډ کېږي، کولی شئ چې تاسې لیدونکي اوسئ او هلته یې تعقیب کړئ، خپل کمنټونه پرېږدئ، نظریات مو. دا لکه څنګه ګورئ شمشاد نیوز دی چې خبري سرویس، خبري ټولګي او د دې ترڅنګ خبري راپورونه او تازه معلومات چې اړوند خبر برخه کې وي په همدغه شمشاد نیوز پاڼه کې تاسو ته نشریږي چې کولی شئ هم په پښتو او هم په انګلیسي باندې سرچ کړئ، پاڼه در سره لایک کړئ. راځو شمشاد ټي وي ته په فیسبوک که چیرته لرئ کولی شئ په سرچ کې په انګلیسي کې شمشاد ټي وي ولیکئ، شمشاد ټي وي پیج در سره فالو کړئ، لایک یې کړئ او د دې ترڅنګ زموږ د ځینو خپرونو لنډې پروموګانې کولی شئ د برنامو لنډ کلیپونه تاسې دلته تعقیب کړئ، لایک یې کړئ او د خبر برخه ترڅنګ معلوماتي برخه هم په شمشاد ټي وي کې چې دغه زموږ فیسبوک پاڼه ده کولی شئ دلته هم تعقیب کړئ او ویې ګورئ.
یوټیوب چینل دی کولی شئ چې تاسې په یوټیوب چینل کې البته او په انسټاګرام برخه کې انسټاګرام که چیرته ولرئ کولی شئ چې تاسې شمشاد ټي وي سرچ کړئ پیج در سره لایک و فالو کوئ او د دې ترڅنګ په یوټیوب چینل کې هم کولی شئ چې شمشاد ټي وي او ترڅنګ یې روڼ سهار تاسې سرچ کړئ سبسکرایب یې کړئ او د دې ترڅنګ زموږ مکمله خپرونه تاسې بیا کولی شئ چې د شمشاد وبخئ البته د روڼ سهار پر یوټیوب چینل باندې مکمله خپرونه وګورئ او جداګانه برخې که غواړئ چې بیا ځل لپاره تاسې وګورئ نو کولی شئ چې د روڼ سهار چې دا بیا فیسبوک ادرس دی له دغه پیج له لارې تعقیب کړئ او ویې ګورئ د تاسې ټولو مننه کوم چې راسره وئ تر دا مهاله او زموږ سهارنۍ 2 ساعته خپرونه مو د پیل نه تر پای پورې ولیده تر بیا چې زه سوله افغان شهید د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په تخنیکي همکارۍ ستاسې درانه چوپړ ته راځم ښې چارې ولرئ پاتې ورځ مو نیکمرغه لویه لامل له لیدلو مو مننه